أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. دي آیت کې عظمت او شرافت د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ذکر کیږي. مخکې صفات د نبی صلی الله علیه وسلم او اوس د نبی صلی الله علیه وسلم دعوت عامه چې الله د ټول عالم لپاره هغه رسول الله لېږلی دی او د هغه د رسالت مقصد څه دی؟ توحید بیانول. ځکه وی لا اله الا هو او فآمنوا بالله، په الله باندې ایمان راوړئ، د الله توحید ومنئ. قل ای زما نبی ای خلکو ته ووایه، یا ایها الناس ای خلکو، انی رسول الله الیکم، یقینا زه د الله رسول یم، ستاسو طرف ته راغلی یم، جمیعا ټولو ته، که عرب دی او که عجم. الذي هغه الله دی، هغه الله ته م راغواړم، له چې د هغه په اختیار کې ملک السماوات، بادشاهي د اسمانونو د والارض او د ځمکې. د هغه الله توحید درته بیانوم. لا اله نشته د حقدار د بندګۍ الا هو سوا د هغه نه، یحیي ژوندي کول کوي، و یمیت او مړه کول کوي. مرګ ژوند د هغه اختیار کې. فآمنو پس ایمان راوړئ بالله په الله باندې، د هغه توحید ومنئ، ورسوله او د هغه په رسول باندې، النبي الامی چې نبی دی او هغه امی دی. امی مخکې مونږ وویل یا خو منصوب مول قراته، یا د نبی صلی الله علیه وسلم په صفت کې امی منه مخکې لیکل لوستل نه دي کړي، او دا په نبی علیه السلام کې کمال دی. ولې که لیکل لوستل یې کړی وی بیا په اعتراض راتلو چې خمړه دا مخکې نه تعلیم یافته دی، لیکل لوستل کوي، د ځان نه بیا دا قرآن لیکلی، بیا اعتراض راتلو. نو دا کمال دی په نبی علیه السلام کې چې لیکل لوستل یې نه دي کړي. انسانانو کې څوک استاد نشته دی. نو دا دونه غټې خبرې ورته چا وښودې؟ دا دومره عظیم کتاب د الله رب العالمین. الذي دا هغه نبي دی یؤمن بالله چې ایمان راوړي په الله تعالی باندې. معلومه شه نبي په خپله مکلفي په احکامو د دین باندې او په دغه رنګه عقیده باندې. مخکې م تېر شوي سوره بقره کې که نه آمن الرسول بما انزل الیه، رسول چې کومه خبره کوي پای په خپله هغه ایمان راوړي. یؤمن بالله دا رسول ایمان راوړي په الله باندې او کلماته او د هغه په احکامو باندې. واتبعوه تابعداري د دې رسول وکئ لعلکم تهتدون، دې دپاره چې تاسو هدایت ومومئ. سوره نور کې هم راځي وان تطیعوه تهتدوا، که د دې نبي اطاعت هم کړو نو هله به هدایت والا شئ. اطاعت او اتباع د نبي فرض ده. ومن قوم موسی، بیرته اوس خبره راوګرځوله بني اسرائیلو ته، او الله فرمایي دی بني اسرائیلو کې داسې خلک شته چې هغه حق پرست دي. ومن قوم موسی، او بعضې د قوم د موسی علیه السلام نه امتون داسې ډله شته دی یهدون بالحق، چې بیان کوي د حق خبره کوي او دغه رنګه په حق باندې کلک ولاړ دي. یهتدون به ویستقیمون به، دا معنا ده. یهدون بالحق بیان کوي د حق، وبه یعدلون او په دې باندې فیصلې هم کوي. وقطعناهم 12 اسباطا امما، عموم رسالت د نبی علیہ السلام ذکر کو، د نبی صلی الله علیه وسلم دعوت. اوس بنی اسرائیل ته تذکیر بالنعم والنقم، الله په نعمتونه هم کړي دي، عذابونه هم به ورکړي چې نافرمانی کړي ده، دا ذکر کوي. مقصد په دې کې څه دی؟ موږ او تاسو ته تنبیه، که تاسو هم د الله نافرمانی کوله عذابونه به راځي، او که الله توحید مو منلو، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت هم کوو، نعمتونه به راځي. وقطعناهم 12 اسباطا، او تقسیم کړیو مونږ دوی لرا په 12 خاندانونو کې. اسباط نه مراد خاندانونه دي، قبیلې، اممن مختلف ډلې. و اوحینا وحی کړی و مونږه الی موسی، موسی علیه السلام ته، اذ استسقاه قومه، کله چې هغه اوبه غوښتلې د خپل قوم دپاره. مونږ ورته ویل ان اضرب، دا وحی مو ته کړی وه چې ووهه بعصاک الحجر، ستا په امسا باندې دغه ګټه چې ویې واله نو فانبجست، پس راووتلې منه د هغې نه 12 عینا، 12 چینې. سوره بقره کې فانفجرت، هلته یې وروستنی حال ذکر کړی، دلته اولنی. اولته د نعمتونو تذکره ونه، دې وجه نه هلته هغه ډېرې اوبه ذکر کړي دي، سمې جاري شولې فانفجرت. دلته ابتدایي حال ذکر کړی. قد علم، په تحقیق سره پیژانده، کل اناس، هر یو ډلې، مشربهم، خپل ګودر، هر چا د خپل اوبو ځای پیژانده، جنګ جګړې نه وې.
نور نعمتنا وظللنا عليهم الغمام او سورې کړو موږ په دی باندې ورېز وانزلنا عليهم المن والسلوى نازل کړو موږ په دی باندې ترنجبین او مړزان راته کړی نو کلو نه مخکې قلنا حذف مونږ ویلو کلو خورئ تاسو من طیبات ما رزقناکم د پاکو هغه خوراکونو نه چې مونږ تاسو له درکړي دي ښایسته طعامونه مو له ورکول پاک وما ظلمونا او دوی ظلم نه وکړی په مونږ باندې الله په مونږ خو ظلم ونه کړو چې کله یې ناشکري وکړه ویل چې لن نصبر على طعام واحد الله په ما ظلم ونه کړ ولكن كانوا لیکن دوی انفسهم یظلمون په خپلو ځانونو باندې ظلم کوو وإذ قیل لهم اسكنوا دا اوس بل انعام دی په دې باندې پنځم مشتمل دی په څلور اوامرو او دو انعاماتو باندې او دو احکام دي تفصیل سورۃ بقره کې تیر شوی 58 کې الته داخلي دلو تذکره ده او دلته د اوسېدو تذکره ده کلی ته چې نواته چې ور داخل شي سجده کوون کې تل سره پاغه ویلي د تیر د سکونت خبره مو سره کړې وإذا پاغه وخت کې قیل لهم اسكنوا چې ویلې شو دي ته اوسېږي هذه القريه په دې کلی کې وکلوا خورئ من هذا دې کلی نه حيث شئتم کوم ځای کې چې تاسو خوښ شي فراخ رزقونه پکې وقولوا وای تاسو حطه کلمه د حطه چې کله ور داخليږي وادخلوا الباب اور داخل شي دروازه تاسو جدن سجده کوونکی د شکر سجده الله ته وکړه نغفر لكم من ببخنو کو تاسو ته خطیئاتکم تاسو د ګناهونو سنزيد المحسنين زرد زیاتو منګه ثواب د نیکی کوونکو محسنین چې نیکی کوونکي دي یا دوی امانه دا زرد موږ به محسنین ډیر کو نیکان خلق به زیات شي دوی سو کړه نعمتونه ول ذکر کړو د دې عذابونه دي کې اول عذاب دي ته لیکي کې تذکیر بالنعم والنقم مخ نعم اوس نقم عذابونه وبدل الذين بدل کړه کسانو ظلمو چې ظلم کړو منهم الذين قولا وای خست لوینا غیر الذي غیر داغنا قیل لهم چې ویل شو ودویتا حطه نه ویل بلکې حنطه شروع کړه فارسلنا عليهم نمر را نازل کوم په دې باندې راوم لګه په دې باندې رجزان سق عذاب من السماء چې مقرر د اسمان د طرفنا بما كانوا يظلمون په سبب دې چې دې ظلمونه کول واسالهم دام تذکیر دې په عذاب ثانی باندې دویم بل عذاب مخکې ول یو عذاب ذکر کړي رجزا من السماء اوس دلته په بل عذاب راغلی دی چې الله رب العالمین ول شکلونه بدل کړي دي او دغه رنګ دی د خالی د ورځې په حکم کې هیلي کړي واسالهم دې ته سوال التوبیخ وي د رټنې لپاره او د شرمولو لپاره ځکه وي چې دی به دا خبره نه کوله بني اسرائیل او يهودو به دا قصه چاته نه کوله خالی پورا دسې میان او دا ځکه چې بیا به خلک مچلی چور قوم یو څه میان وغلوې الله به مې حرام کړی او دی میان خوړل په دغه ورځ باندې نه شرمېده به ځکه چې د دې مشرانو خو الله شکلونه بدل کړي دا به دې پټاوله چې نبی صلی الله علیه وسلم په قرآن کې بیان کړ دی حیران شو دا خدای الله حق پیغمبر دی دا قصه هم چاته نه کو د ته چا وکړه واقعي چې دا پیغمبر دی واسالهم دین تاسو کې نبی عن القريه په بار دا غکلی کې عن القريه التي په بار دا غکلی کې دا کله چې بین المدین والطور د تور او د مدین په علاقې مینس کې اوس چې کوم دی ته عقبه داوود وای په موجوده وخت کې هغه کې دي ته ایلیا ویلې کېدل علیکم السلام او دا واقع چې راغلی په زمانه د داوود علیه السلام کې راغلی ده دی دا چلنه شروع کړو او دی چې کانو مفسرین کانو یتکاتمون هذه القصه دا قصه به دوی پټول د خلکو ځکه الله رب العالمین خپل نبی ته تاسو ته وکړه دا کلی په باره کې کانت حاضره البحر چې د دریاب په غاړه باندې کم کله د قلزم د دریاب په غاړه ودا کړ اذ يعدون کله چې دوی د حد شریعت نه تجاوز کړو په سبت پاغه حکم د ورځې د خالق خالی په ورځې په ښکار حرام او د ښکارونه کول اذ تاتيهم کله کله الله امتحانا دا حرام آسان کی کنه دا چلوي سره وش سوره مائده کې مونږ ویل اذ تاتيهم پاو کې راتله دوی ته حیتانهم د دوی میان یوم سبتهم په ورځ د خالی د دوی شرعا ښکارا خالی ورځ به شمیان به د وبو سر لره امتحان و یوم لا یثبتون او چې د خالی ورځ باندې ولا تاتيهم دوی له نه راتله دا میان بوله نه راتله دوی ویل یاره دا په بل ورځ نه د دې خوړل په بل ورځ ډیر ګران دی د خالی پر ورځ بیخي ډیر
او په دې ورځ چوټي ده او څوک خلک ورته چلو خودو چې مړه یې د کارو کوي داسې مفتیان خو باره زمانه کې کنه چې خلکو ته حیلې ورخی کتاب الحیل یې ویلی نو هغې ورته ویل چې ګوره داسې کار دی چې ښکار مه کوئ په دې ورځ په دې ورځ صرف وی نیسئ بند یې کوئ د دریاب نه چې لښتي راولئ ډنډ جوړ کړئ هغې کې به جمع کېږي بیا ورته بند ولګوئ سبا لرې وباسئ که نه اتوار په ورځ باندې او یا کونډې نن لړه کوي جال مال د خالي په ورځ نو میان خو پکې ګیري کې ځکه ډېر دي او د اتوار په ورځ به جال راوباسئ نو دا خو اصل کې ښکار خو وشو د خالي په ورځ که نه ټیک ته چې راودي نیسته خو بند خو دې که که نه ښکار خو وشو که نه دا یو حیله دوی جوړه کړې وه چا ورته ویل دا کار ولې کوئ خپې خو یې له اوبو کې دي که نه خپې به یې له اوبو ته کړې مې خو لا په اوبو کې دی موږ خو راوښکلی نه دی دا چلونه به یې کول الله وی ګوره که نه کذلک نبلوهم دغه شان موږ په دې باندې امتحان کړی و بما کانوا یفسقون په سبب د دې چې دوی نافرمانۍ نه کولې وإذ قالت أمة په دې کې څه ښه خلک ښه خلک هره زمانه کې هغوی وعظ شروع کړو علماو پوهه خلکو نیکان ای خلک دا کار مه کوئ الله به درله ګوره هلاکت راولي عذاب به در باندې راولي نو دې کې څه بله ډله وه هغه ساکتین عن الحق چې ورته وایي هغوی دې علماو ته ویلي دې نیکانو خلکو ته چا به چې دعوت مړه پرېږدئ مړه چې الله یې حل کوي او الله ولا عذاب ورکوي ستاسو سره څه کار دی هر چا خپل قبر او آخرت دی اوس به هم تا ته وایي مړه یاره دا ردونه مدونه مه کوئ په هر چا باندې که څوک شرک کوي که بدعت کوي د هر چا خپل قبر او آخرت نو دیم دا نصیحتونه شروع کړه د ځان نه فلسفین جوړ کړي ګوره دې وخت کې درې ډلې شوې یو دا محتالین شو چا چې دا حیله کوله دویم هغه کسان شو چې واعظین دي او الداعین دي الى الحق او الناهین عن المنکر ناهون عن المنکر چې کوم نهی المنکر کوي او دریم دي الساکتین عن الحق د حق نه خپل جبه بندون کی درې ډلې وإذ قالت أمة په وخت کې چې ویلې یوې ډلې منهم د دوی نه دا کومه ډله ده امه دغه ساکتین عن الحق چې حق نه وایي وعلیکم السلام دې نیکانو ته ویلې مړه لم تعظون ولې وعظونه کوئ بیانونه کوئ قوما هغه قوم ته الله مهلکهم چې الله هغوی لره هلاکوونکی دی په دنیا کې پرې مړه الله به بس په دنیا کې هلاک چې نه مني او عمل نه کوي او معذبهم یا عذاب ورکوونکی دی دوی ته عذابا شدیدا عذاب سخت مراد د آخرت عذاب یا بول الله آخرت کې عذاب ورکړي قالو دی مؤمنانو به ورته ویلې د دعوت دوه فیدې دی مؤمنان ورته ویل دا چا چې به د دې ګناه نه خلک منې کول او دا د دې دلیل دی چې نهي عن المنکر دا فرض دی په تا اگر که څوک یې مني او که نه مني دا خو غاړه خلاص شو دی ورته ویل معذرة الى ربکم د پاره د عذر پیش کولو ستاسو رب ته بیان ځکه کوو چې الله ته به عذر پیش کړو چې الله موږ خلک منې کړي نور زور هم نه او دویم دا د ولعلهم یتقون او شاید چې دا خلک به ویریږي د الله نه او د دې ګناه نه به بچ شي نو فلما نسو اوس الله عذاب راولېږلو په هغه کسانو چې کوم دا ګناه یې کول او دا کم خاموش ځکه دا خاموش کسان چې کومو د دې په باره کې دا نشته چې ګندې بچ شوي دي هغې هم پکې راګیر شوي ځکه نجات یې صرف د هغه کسانو لپاره ذکر کړی ینهون عن السوء چې منع به یې کوله دې ګناه نه دعوت والا هغه الله بچ کړي دي د نور الله عذاب ورکړی فلما نسونو کله چې ير کړو دوی دا حکم ما ذکروا به هغه حکم چې دوی ته بیان کړی شوی ما ذکروا به چې دوی له هغې سره نصیحت ورکړی شوی او بیان کړی شوی دا کوم باندې چې ولې نصیحت ورکړی شوی دوی چې کله دا حکم ير کړه که نه انجینا الذین نجات ورکړو موږ هغه کسانو ته ینهون عن السوء چې منع به یې کوله د ګناه نه چا چې نهي عن المنکر کو دا الله بچ کړو واخذنا الذين ظلموا راونی والمنګ هغه کسان چې ظلم یې کړی بعذاب بئیس فعذاب ډېر ناکاره باندې بما كانوا يفسقون په سبب د دې چې دوی نافرمانۍ نه کولې نو فلما عتوا کله چې دوی نافرماني وکړله ډېره سرکشي زیاته شوه عما نهوا عنه دغه کار نه چې دوی ته منع کړی شوي قلنا لهم موږ دوی ته ویلي کونو شئ تاسو قردة خاسئین شادوګان بد شکل او ذلیلان والعیاذ بالله ګوره شادو خو چې شادو د الله یو مخلوق دی چې ودرې د داسې عیب خو نه دی د هغې دپاره شادو ده که نه خو چې دا انسان نه دا شی جوړ شي دا ډېره بده خبره ده دا غټ عیب دی چې و انسانان
او الله ورله شکلونه هغه شان کول اعوذ بالله. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ اوس تخفیف دنیوي دی دا هغه چا دپاره چې د الله دین بدلوي په باطلو حیلو باندې. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ په هغه وخت کې چې اعلان کړی دی ستا رب اعلان کړی لَيَبْعَثَنَّ خامخا به رالېږي عَلَيْهِم په دې یهودو باندې دا چې کوم مبدلین او محتالین دي په دې باندې الى یوم القیامت تر ورځ د قیامت پورې من هغه څوک یصومهم چې ورکوي به دوی ته سوء العذاب ناکاره عذابونه قیامت پورې به الله په دې یهودو داسې خلک رالېږي چې دوی به عذابونه به ورله ورکوي دوی باندې وخت په وخت ظالمان بادشاهان راغلي دي یونان والا پې راغه ای پې سم ظلمونه وکړه کشدانیین پې راغلي وو کلدانیین پې راغلي وو مفسرین وي دغه رنګه وروستو بیا نصوارا پې راغلي دي هغې ښه برابر کړي وروستو پې بیا امت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی صحابو په لاس الله ذلیله کړه دغه رنګه دی لږ مخکې تاریخ کې هټلر بیا سم کوتره کړي دا یهودیان برابر یې کړه هټلر کافر و خو یهودیانو کوتره کړه الله ورته وایي چې قیامت پورې به تاسو باندې وخت په وخت داسې څوک راځي چې ټکوي به دا ورته الله قرآن کې ویلي ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب دا یهود ډېر پلیت قوم دی که نه ډېر ګنده قوم دی په مخ د ځمکه وخت په وخت به الله داسې څوک پیدا کوي چې دا اثر به وهي نو اوس الله رب العالمین څه ناڅه درجه کې مجاهدین پیدا کړي خدا به الله ډېروي انشاءالله الله به لارې کولاوي انشاءالله تعالی اوس هم دوی ښه په عذاب کې پراته دي دا نه چې صرف مسلمانان وژني او مسلمانان شهیدان کېږي ټیک د ظلمونه خو دوی کوي خو رب العالمین دوی باندې حالات راولي هغه وخت به راځي چې نبي علیه السلام فرمایي د ګټې شاته او د ونې شاته به یهودي پټېږي به ځای نه ورکوي ځمکه به پې الله تنګوي انشاءالله ګټه او ونه به اواز کوي مسلمان راشه زما شاته یهودي پټ دی قتل یې کړه مسلمانان به مرداري انشاءالله الله فرمایي دی باندې به وخت په وخت داسې خلک راځي هټلر چې هغه چې کوم مردار یې کړه یهود چې کوم یې پرېښوده که نه هټلر به ویلي هټلر پخپله هم غټ ظالم و خو هټلر ویلي دا چې کوم یې ژوندي پرېښوده دا مې دې دپاره پرېښوده چې وروستو خلکو ته پته ولګي چې ما بد کار نه و کړی او رښتیا خبره اوس چې دا کوم کارونه دوی کوي که نه واقعي سړی هټلر ښه کار کړی که بد کار یې کړی چې ما څوک ملامته نه کړي دا نور درته پرېږدم دنیا کې دا چې کوم شته یهودیان دي د دې کردارونه چې تاسو بیا وروسته وګورئ بیا به وایي چې هټلر بد کار نه و کړی دا واقعي د مردارېدو لایق نه الله رب العالمین فرمایي قیامت پورې به دوی باندې داسې کسان زه مسلط کوم ان ربک یقینا ستا رب لسریع العقاب خامخا ډېر زر عذاب ورکوونکی دی وانه یقینا د الله خامخا بخښنه کوونکی رحم والام دی مجرمان له عذاب ورکوي مؤمنان ته بخښنه وقطعناهم اوس تخفیف دنیوي دی دا یهود چې کوم دي د الله بیا په دې ځمکه کې ټوکړې کړي اوس هم دوی تس نس دي د اسرائیلو په نوم دا کم ملک چې دی دا خو اوس د برطانیې وله ورکړی دی دغه ځای ته راغونډ شوي کني دا په ټوله دنیا کې خوار وار دي دا د الله یو عذاب دی په دې وقطعناهم موږ دوی تس نس کړه تقطیع للعذاب مراد د عذاب دپاره مې ټوټې کړه فی الارض په دې ځمکه کې امما مختلف ډلې چې متحد نشي منهم بعض دوی نه الصالحون نیکان هم شته دی چې په نبي علیه السلام ایمان راوړی عبدالله ابن کوم چې هغه نبی علیہ السلام باندې ایمان راوړ په مدینه کې سنمیو عبد الله ابن سلام رضی الله عنه عبد الله ابن سلام او دا غرنګ داغه ملګری بازي هغه يهودي هغه بچي چې حدیث کې راځي نبی علیہ السلام ته پوس لوراغه وای په ما ایمان راوړ کلمه وایه کنه خپل سخت دشمنو د نبی علیہ السلام دی الکو خپل ته قتل خپل د نبی علیہ السلام د اخلاقونو متاثر شه ورته بچي وې منه خبره اتی ابو القاسم ابو القاسم خبره ومنه صلی الله علیه وسلم ګوره دومره خو بدبخت او د الله رسول ورته نه ویلو ابو القاسم ورته ویل نمونه به وتا خاص ناغه کلمه ویل نبی علیہ السلام فرمایل الحمدلله چې الله د ور نه بچ کدالک دغه پکې صالحون دي ومنهم بعض الذين دون ذلك سوا دي دینه نشي وخت يهودو کې ایمان تراغلی دي خلک خدا ډیر لګ راځي دي کې زړه ډیر زیات ځکه د يهودو عقیده ده چې دا ټول انسانان د زموږ غلامان او په ټوله دنیا کې صرف موږ اوچت خلک یو او دا باقی خلک الله زموږ غلامۍ له پیدا کړي زموږ خدمتونه وکړي او دوی وی اصل کې دي زناور خاص شکلونه وي د انسانانو دا ګوره دوی عقیده ده خلا وګورئ مسلمانان خاص ودناست
دا صرف دا انساني شکل کو الله ځکه پیدا کړی زموږ خدمت وکړي نور وې د دې مثال د زناورو دی یو ټول انسانانو ته دوی زناور وې د یهودو نه سیوا چې کوي او حالانکه په خپله بدترین زناور دی د چا د پلارانو نیکونو نه چې الله خنزیران او شادوګان جوړ کړي د ده نه بل غټ زناور په خپله دي او د عام انسانانو ته دا نظر کوي دوی وبلوناهم هم په دوی باندې ازمایښونه کړي بالحسنات پراحتونو خوشحالو باندې والسیئات او په تکلیفونو باندې دي ته وایي ابتلاء بالنعم والنقم علامه قاسمی صاحب هم وایي ای بالنعم والنقم موږ په امتحانات وکړه بالحسنات پراحت او خوشحالو والسیئات او په تکلیفونو باندې پریشانو باندې منبع عذابونه پرې راغلل لعلهم يرجعون لپاره دې چې دوی راوګرځي د دې نافرمانۍ نه فخلف اوس الله وایي دې نه بعد ناکاره خلک دوی کې رستو راغلي فخلف من بعدهم نو پیدا شو رستو راغله د دوی نه رستو خلف ناکاره نایبان خلف په سکون د لام باندې ناکاره کشر ته وایي او خلف چې په حرکت د لام سره په فتحه د لام دا نیکانو کشرانو ته وایي او خلف چې دا ناکاره کشران الله دا ناکاره کشران رستو راغله دوی ورث الكتاب چې وایي خسته په میراث کې کتاب دین اوس چې کوم دی د یهودو یو قول دی چې دی ویلي سیغفر لنا په دې باندې به رد کوي په څلورو طریقو باندې څلورو طریقو پې رد کوي دوی مونږ ته بخښنه شوې ده او بیا وروستو چې کوم دی اووه زجرونه به ذکر کوي او رد د شرک به کوي تفصیلا او اخره کې دې صورت کې آداب دي د دعوت دا به ذکر کوي دلته د دې د کشرانو حالت دی چې وروستو دې کې ناکاره کشران راغل ورث الكتاب په میراث کې واخسته کتاب یاخذون حاصلې دی په دې کتاب باندې عرض هذا الادنى سامانونه د دې ادنا دنیا عرض په فتح درا باندې ټول سامانونه دنیا ته ویل کېږي او عرض چې شي په سکون درا باندې بغیر د روپو اشرفونه سامانونه ته ویل کېږي الله دې حرام مالونه اخلي هذا اخلي دوی حاصلې دوی عرض هذا الادنى هغه حرام مالونه او سامانونه د دې دنیا چې ډېره ادنا ده د دې ذلیل ژوند او یبدلون الاحکام بذلك او په دې د الله احکام به بدلی خلکو ته پیسې به خسته به دی باندې دا لاسکه ويقولون وای دوی سيغفر لنا زر دې موږ ته بخنه کیږي مخکې سورې بقره کې تیر شو کنه چې دی به موږ به جنت ته ځو دی موږ بخلې شو مړه الله فرمایي و ان یاتهم او کراشی دوی تعارض سامانون او حرام مال مثله د دې پشان یاخذوه نور مخلد خلقنا په دې موجوده حرام گزارم نه کې نور کول راشي هغه مخلي الله فرمایي د دې په دې قول سيغفر لنا باندې رد کوي دی موږ ته بخنه شوی الله وي څنګه ته بخنه شوی دا الم یاخذ اينه دا خسته شوی عليهم د دوی نه میثاق الكتاب د دې هغه پوخ لوز د کتاب ان د دوی په کتاب کې ردینه پوخ لوز ولې نه خسته شوی الله یقول علی الله چې نه بوي دوی په الله باندې من د الله په بارک الا الحق مگر د حق خبره وکي او د رسول ما فيه او دوی لستل کوي د دې خبره لستل کوي ما د هغه احکام فيه چې په دغه کتاب کې الله خو دین الله وز خسته ده څنګه دینه بخنه دوی ته شوی ده دوی ته الله ویلي چې حق به بیانوي او دوی لستل کوي د هغه احکام چې په دغه کتاب کې او دا مرته الله ویلي دي چې ودار الاخرته کور رستنه خیرون دا غوړه دی للذین یتقون د پاره دا کسانو چې د شرک او د ګناونو نه ځان بچ کوي او تی خو شرکونه کوي او ګناونه کوي افلا تعقلون تاسو د عقل نه کار نه اخلي څنګه تاسو ته بخنه وشوله والذین یمسکون اوس په دې کې هغه کسان چې هغه پکې نیکان پالي کتاب عمل کوي په خپل کتاب باندې والذین کسان یمسکون بالکتاب چې عمل کوي په کتاب باندې عمل په کتاب د حسن بصری رحمت الله علیه فرمای العمل بما فيه واحلال حلاله واحرام حرامه واقامه حدوده العمل بما فيه عمل کول په هغه څه چې په کتاب کې دی واحلال حلاله او دا رنګ داغه حلال غنل او حرام حرامي حرام غنل او اقامت حدوده او داغه د حدود اقامت کول د عمل له په کتاب واقام الصلاه او پابندي کوي د مانځ د مونږ پابندي کوي
هغه کسان چې تمسک بالکتاب کوي او د منځ پابندي کوي نو فهو مصلح، دا پکې مصلح شکل، دا پکې ښه خلک دي. ځکه الله فرمایي انا لا نضيع، یقینا موږ نه ضایع کوو اجر المصلحین، ثواب او اجر د ښایسته عمل کوونکو، د اصلاح کوونکو. څوک چې اصلاح کوي نیکی کوي د دې هغه اجر الله وي موږ نه ضایع کوو، موږ ورله د دې بدله ورکوو. وإذ نتقنا الجبل، دوی مرد کې د دې په دې قول سيغفر لنا باندې چې ستاسو مشران نه خو لوز اخیستی شوی دی او د لوز دپاره پې غر پورته شوی، څنګه تاسو ته بخښنه شوې ده. دا غر پورته کېدل بالکل حقیقي و، سورې بقره کې تیر شوی 3 آیت کې دباو نه، دلته وایي کأنه ذله، داسې پې اوچت شو دا غر لکه چترۍ چې اوچته شي داسې. وإذ نتقنا الجبل، او په هغه وخت کې چې پورته کړی موږ غر فوقهم د دې د پاسه کأنه ذله، گویا کې دا یو چتری وه، داسې په الله رب العالمین اوچت کړلو، د چت او د صاحبان په شانې پې اوچت کړو. نتقنا الجبل، نتق ویلی کېږي یو څیز د منډ او د یخ نه راوباسي، دا غر یې بالکل اوچت کو د یخ نه راویستو، په دې باندې برک کأنه ذله، ذله هغه څیز ته ویلی کېږي چې هغه سوری کوي، دا غر موچت شو په دې سوری وکړه که نه. وظنوا، دوی دا ګمان وکړو انه واقع بهم، چې یقینا دا غر خو راپرېوتونکی دی دوی دې د پاسه. الله وایي دغه وخت کې ورته موږ ویل خذو ونیسئ شابه ما هغه کتاب آتیناکم چې موږ تاسو له درکړی بقوة په کوشش، واذکروا یادوئ ما هغه احکام فيه چې په دې کې دي لعلکم تتقون، دې دپاره چې تاسو د ګناه نه بچ شئ، تقوا در کې راشي. الله د کتاب د وجې نه انسان کې تقوا راځي. وإذ أخذ ربک، دې کې درېیم رد دی د دې په دې قول سيغفر لنا باندې. الله وایي که تاسو ته بخښنه شوې نو بیا تاسو نه دا لوز ولې اخیستی دی، تاسو نه خو لوز اخیستی شوی دی. ګوره چې آیا زه ستاسو رب یم که نه یم، تاسو ویلي ولې نه، نو که د الله بندګي مو کړه خو بس ټیک ده، بخښنه به درته وشي که نه، او دا لوز هم مات که نو بیا ګوره جهنم دی، دا پې بل رد دی. وإذ أخذ ربک، او په هغه وخت چې واخیسته ستا رب من بني آدم، د بني آدم و انسانانو نه، من ظهورهم، د هغوی د شاګانو نه، ذریتهم، د هغوی هغه اولاد. حدیث کې بیا دا راځي نبی علیہ السلام فرمایي الله د آدم علیہ السلام نه د دې اولاد په شکل د نرو میږو کې پیدا کړ، او دینه دا لوز اخیستی شوی دی. موقوف روایت کې دا راځي، او بیا مرفوع صحیح روایت کې دا شته چې اولاد ته الله رب العالمین تقسیم کړي ښي طرف ته او ګس طرف، ښي طرف ته جنتیان او ګس طرف ته جهنمیان. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ولید آدم علیہ السلام، الله راته راوښود په معراج شپه باندې، ښي طرف ته چې وګوري وخاندي، ګس طرف ته چې وګوري وجاړي. ما دا څوک دی؟ وایي دا آدم علیہ السلام دی که نه. ښي طرف ته وګوري هغه اولاد چې جنت ته تلي خوشحاله شي، چې ګس طرف ته وګوري جهنم ته کوم اولاد یې تللی خفه شي وجاړي. الله فرمایي منګه دا بني آدم چې کوم دی دوی د شاګانو نه واخیستله، منګه من بني آدم، د بني آدم و انسانانو نه، من ظهورهم، د دوی د شاګانو نه، منه دا آدم علیہ السلام د شان الله رب العالمین دوی پیدا کړ. ذریتهم، د دوی هغه اولاد، واشهدهم علی انفسهم، او الله رب العالمین دوی ګواه کړه په خپلو ځانونو باندې په عالم الارواح کې چې الستو بربکم، آیا زه ستاسو رب نه یم؟ قالو ټول ویلې بلا، ولې نه یا الله ته زموږ رب یې، شهیدنا، موږ د دې ګوایي کوو. ګوره ټولو ګوایي کړې ده، ټولو ارواحو ویلي چې الله ته زموږ رب یې. انسان نه خو د پرون ډوډۍ یېرېږي که نه، انسان خو ډېر کمزوری دی که نسیان پرې راځي. دا اوس موږ د عبدالله ابن سلام نوم اخیسته نو مانه هېر شو، عبدالله ابن سلام رانه هېر شو. انسان خو کمزوری دی که نه، ستړی شي، بې خوبه شي، کله خبره تېرېږي. نو عالم الارواح واده به موږ ته څه یاده شي؟ یاده ده راته. نو چا راته را یاده کړه؟ پیغمبرانو کتابونو. د الله پاک وایي اوس مې درته دا کتابونه دا پیغمبران دي دپاره وخت په وخت رالیږلي انسانانو چې هغه واده راته را یاده کړي، ځکه تاسو ته خو بېګا ډوډۍ نه ده یاده چې ما څه خوړل، تاسو خو کمزور یې که نه. نو د پیغمبرانو په ذریعه مې وخت په وخت دې انسانانو ته هغه وعده را یاده کړې ده. نو دې اخري امت ته په دې قرآن کې د نبي علیه السلام په ذریعه را یاده کړه، موږ ته هم را یاده کړه چې ګوره ستاسو روحونو یو وعده کړی وه په عالم الارواح کې. الله دې ټولو باندې اواز کړی و الستو بربکم، آیا زه ستاسو رب نه یم؟ ټولو زموږ روحونو ویلي بلا، ولې نه الله ته زموږ رب یې، موږ ته منلی. که کافر دی او که مسلمان دی ټولو روحونو دا اعلان کړی، خو کافر هغه وعده ماته کړه، مسلمان پې قایم دی. الله دې پې موږ قایم او دایم وساتي. دې ټولو دا ویلو چې یا الله ولې نه؟
منګه دا وعده وکړه موږ په گوايو. دغه رنګ د دې دویم تفسیر هغه حدیث هم دی چې نبی علیہ السلام فرمایي هر ماشوم چې پیدا کیږي کل مولود یولد علی الفطره، هر ماشوم په فطرت د توحید پیدا کیږي. نبی بل معنا دا ده د اولاد د ادم نه مې د هغې د شاګانو نه د دې اولاد الله وی دا واخسته ستاره، یعنی هر انسان چې پیدا کیږي په خپلو ځانونو باندې دوی ګواهان کړي دي او الله ورته وایي ستاسو رب نه یم، وایي ولې نه یا الله. هر ماشوم چې پیدا کیږي د الله توحید مني په فطرتي طور باندې، په فطرت د توحید پیدا کیږي. وروسته د ماحول د لاسه، د غلطو دعوتونو د لاسه او د مور پلار د تربیت د لاسه هغه به یهودي نصراني او مجوسي او مشرک شي. الله وی دا وعده مې در یاده کړه، ولې ان تقولوا دې دپاره چې بیا سبا دا ونه وایئ یوم القیامت قیامت په ورځ باندې انا كنا عن هذا غافلین، چې یقینا موږ خو د دې نه غافله وو. بیا به وایي چې موږ ته پته نه وه د دې نو الله وی در یاده مې کړه. او تقولوا یا سبا دا ونه وایئ انما اشرک آباؤنا، یقینا شرک خو زموږ مشرانو کړی و من قبل مخکې له دې نه وکنا ذریة او موږ خو اولاد من بعدهم د هغوی نه وروستو. بس موږ پلارانو او نیکونو شرک کړی او موږ ته هغه خبره وکړه ایسته موږ د هغوی ومنله، نو هغوی راونیسي موږ سره رانیسي. الله وی سبا به دا بهانه ونه کړي، پلار نیکه به تقلید به نه کوي په ګناه کې، مور پسې ورځه کنه. افتهلکنا بیا به سبا دا وایي افتهلکنا آیت موږ هلاکې الله بما په هغه کار باندې فعل المبطلون چې کړی باطل پرستو، زموږ پلار نیکه باطل پرستو او موږ هغوی پسې ور روان شو. نو الله ورته ولې ورپسې ور روانې دي؟ د اهل حق نو د هغوی دې ولې نه منله؟ چا به چېرته حقه مسله وکړه تا ویل پلار نیکه چې څه کړي، ته په خپله لګیا کلک شوی په دغه باطل باندې. وکذلک او دغه شان نفصل الآیات په تفصیل سره بیانوم موږ د آیتونه ولعلهم یرجعون، او دې دپاره چې دا خلک راوګرځي دې حق طرف ته. تاکید دې د ما قبل دپاره تفصیل الآیات سبب دې د ازالة الغفله والرجوع عن التقلید. غفلت به ختم شي او د دې باطل تقلید د آباو نه به راوګرځي. واتلو علیهم، اوس د دوی په دې دعوه باندې چې دوی ویلي سیغفر لنا، څلورم رد پې کوي. څنګه تاسو بخلی شوي؟ ستاسو یو مولا او ګمراه بلعام ابن باعوره مته وي، بلعام ابن باعوره مته وي، 12,000 شاګردان، اول صحیح عالم و اهل حق. الله رب العالمین دې زموږ ستاسو ټولو هدایت نصیب کړي او رب دې زموږ زړونه نه اړوي. دیو جنا غټې خبرې به هم نه کوي، الله تبارک ته عاجزي کې. دا زړونه خو حدیث کې راځي د رب العالمین په دوه ګوتو کې چې کوم طرف ته واړه. دا غټ عالم 12,000 وي د شاګردانو او د به صحیح دعوت کو، د تورات دغه به کو، درس به کو، د تورات تعلیمونه به خلکو له ورکول. او دې وروستو راولګېد دوه مرضونه پکې راغله، یو ولکنه اخلد الى الارض او بل دویم وتبع هوا، د دنیا سره محبت میلان او بل د خواهش تابعداري شروع کړله. دا تورات احکام شاته وغورځول والعیاذ بالله. الله فرمایي داسې مثال شي لکه د سپي په شان والعیاذ بالله. ګوره چې عالم د الله په نس څومره اوچت مقام دی. نبی صلی الله علیه وسلم ورته د انبیاء وارثان ویلي دي، خو چې کله حق پرېږدي الله ورته بیا سپی ویلی دی. الله اکبر. او سورت جمعه کې ورته بیا خر ویلی دی چې په دې کار نه کېږي ډېر کتابونه دي ویل. نه، صحیح حق بیان کا، صحیح دعوت وکړه. ته چې کوم دی په دین کې تحریفات او ګپ شپ مه لګوه. ګوره الله رب العالمین دا د دین نه چې سړی مخ واړی څومره سپک شي الله ته، اگر که عالم ولې نه والعیاذ بالله. الله دې حالت نه موږ وساتي. نو الله فرمایي واتلو علیهم، بیان که په دوی باندې نبأ الذي خبر د هغه کس آتیناه آیاتنا چې موږ هغه له ورکړی علم د خپلو آیتونو. فانسلخ منها، نو دی ووتلو غلی د دغه آیتونو نه. انسلاخ دې ته وایي چې مار د خپل پوستکی وباسي. مار چې کله پوستکی وباسي څوک ترې خبر هم نشي، او په یو تاقچه کې چې ګوري پوستکی وښکلی یا په یو سوړه کې. الله وایي دې هم زما د آیتونو دغه شان ووتو، زما آیتونه پرېښودو، تورات دعوت یې پرېښود. او فاتبعه شیطان، ورپسې ولګېده په ده پسې شیطان. فکان من الغاوین، نو شو دی د ګمراهانو نه په عقیده او په عمل کې والعیاذ بالله. او څه الله فرمایي ما به دې ډېر پورته کړی وی، دله ما ډېر اوچت شان ورکوو، خو دې چې دې دنیا ته مایله شو د خواهش تابعدار شو، بیا دومره بدبخته شو چې دې ظالم وی اول په دې مسله باندې وی بیان شروع کړو، لیکلې وکړو چې د دنیا جوړونکی څوک نشته دی والعیاذ بالله، د الله نه منکر شي. او دا دنیا چې کوم ده دا قدیم ده، پخوا نه را روانه ده، د دې څوک جوړونکی نشته.
دای حال شبه اخره کې د الله د ذات نه منکر شي. اوس هم خلک وایي دا پلانې خو ول ټیکو کنه یار د اخره کې دا ګډي وډي شروع کړل. دا خو الله رب العالمین زړونه اړای راړی. الله تعجیزی پکار ده، تکبر نه دی پکار. او دا رنګه الله ته دعا پکاره چې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. دا دعا پکاره. ګوري به اوسم دم عالم به توحید به بیانای، د حق بیان بکای، یو دم به د نبی علیہ السلام حدیثونه انکار شروع کی، یو دم به د نبی علیہ السلام معجزات پورې خندا شروع کی، یو دم به معراج نه مني، یو دم به ګوري شفاعت نه انکار، یو دم قران کی تحریفونه شروع کی. تاسو چلوش الله رب العالمین نه پناه غوښته پکاره. نو الله فرمایي کومه غوښته وي لرفعناه خامخا بده مونږ پورته کړی وي په مرتبه کې بها د دې ایتونو په وجه باندې. بها کې زمير دي آیات تراجه بها من بالعمل بها والاعتقاد بها. کله دې ایتونو عمل کړی وي د دې مطابق عقیده وي مونږ به پورته کړی وي. ولکنه لیکن دې چو اخلد الى الارض مایل شو ورکوس شو لزمکه او دنیا ته، د دنیا پروتوکول د دنیا موضوع ته ورمایل شي. محبت د دنیا چې کوم دی هغه ته دی ورمایل شي. دویم دا د وتبع هوا هو روان شو بخپل خواهش پسې، خواهش پرست شو. چې نه زما عقل چې سوی دا دین دی، زما خواهش چې سوی دا دین دی، الک الله او رسول نه زه چې سویم دا زما چې کم عقل دی دا دین دی. ولا اعوذ بالله. فمثله نو مثال د حالت د کمثل الکلب پشان د حال د سپی دی. ان تحمل علیه که حمله کې بد باندې الله نو امید اجبر او خکل دا ساتي ګاده. زم پښتو خو د ناقصه جبه ده. لهف اصل کې دې ته ویل کېږي جبر او باسی سپه د تندې د لاسه یا د ډیر ستړیوالي د لاسه او دا رنګه خلو خوځي داسي او درسي سره زر زر خوځيږي داسي انکېږي. نو دینه بس منګه معنا کو په ساتيګا باندې کته په حمله کې په دبانې هم ساتيګا له لاس په او تترکو یا الله او کته پرې دین هم ساتيګا ده. دا مطلب دی نه لکه څنګه چې د سپیر وخت دا حالي کشړی او کني شړی دغه یو حاله ده. نو دا عالم نوم د قشانت شه که وعظ ورته کې دی شو چا ورته خبره کوله او کنه به ورته کوله خو خپل هغه ذلت نه منې کېده. نو دې کې ول تشبیه ورکړله د لاحث سپی سره. ښکاری سپی تی او ښکاری سپی پشان نو لاحث سپی پشان ته هغه بیکار اسپی اسی به خلکو باندې حمله کې ورپسې کېږي. ابدل تشیخ سے به د سپی هغه صفات لیکلي احسن الكلام کې به وګوره. ذلك مثل القوم الذين دا مثال د قوم د هغه کسانو کذبوا بآیاتنا چې دروغجن غني زموږ آیتونه. څوک چې زموږ آیتونو تکذیب کوي الله دې به حال فقصص القصص نو بیان کدا بیان لعلهم يتفکرون دې د پاره دا خلک فکر او سوچ وکي. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا. اوس دې کې کوم دې تعمیم دې او تقبیح د مثال د دې. ساء مثلا بد دې په مثال کې القوم الذين قوم هغه کسان کذبوا چې دروغجنې غنلې زموږ آیتونه وان فسهم كانوا يظلمون او دې په خپل ځانونو باندې ظلمونه کول. من يهد الله هغه څوک چې الله ورته هدایت کوي فهو المهتدين دا هدایت مندون کې دي. ومن يضلل هغه څوک چې الله به لاري کې فاولئک نو دا کسان هم الخاسرون خاصم دي تاوانيان. هدایت او ضلالت د الله اختیار کړي. ولقد ذرأنا لجهنم اوس دلته الله فرمای د جهنم د پاره ما ډیر ډلې د انسانانو جناتو پیدا کړي. ګوره سورۃ الذاریات کې الله فرمای چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون معنی دي پیدا کړی انسانانو جنات مگر د عبادت د پاره. الته غایه تشریعی ده او دلته چې کوم دی غایه تکوینی ذکر کړي. ولقد ذرأنا یقینا پیدا کړی مونږ له جهنم د پاره د جهنم کثیرن ډیر من الجن د پیریانو نه ولینس او د انسانانو نه. پس وجب جهنم تزي په دی وجه چې د علم اسباب ضایع کړی او په دی باندې دی حق ته ناراضي. دا د علم اسباب د حق د پاره نه استعمالي ناشکری کړی د الله. وصول ذکر کوي لهم د دې لپاره قلوب انداسې زړونه دی لا يفقهون بها چې نه پوهیږي په هغې سره په حق باندې تدبر نه کوي د الله په دین کې سوچ فکر.
ولهم او د دې لپاره اعین داسې سترګې دي لا یبصرون بها سترګې خو شته خو لا یبصرون بها دوی لیدل نه کوي په هغې باندې حق ته د الله د توحید دلایلو ته پې نه ګوري ولهم او د دې لپاره آذان غوږونه دي لا یسمعون بها چې دوی په هغې باندې غوږ نه ږدي حق ته غوږ نه ږدي نور ګانې او فضولیات پې اوري نو اولئک دا کسان کالانعام په شان د زناورو دي الله داسې انسان ته زناور ویلی چې هغه د خپل زړه سترګې غوږونه د حق نه بند کړي د قرآن او حدیث نو چې ته ورته بیا زناور وي بیا خفه شي وایي زناور یې ورته ویل الله وایي زناور نه بدتر دی مړه بل هم اضل بلکې دوی د دې نه هم ډېر غټ ګمراه دي د زناورو نه ځکه زناور خو شرک نه دی کړی زناور خو د الله د ایتونو نه انکار نه دی کړی زناور چېرته د نبي صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه انکار نه دی کړی په دین کې داسې ګپ نه دی لګولی لکه راتې چې لګې ته خو تې بدتر شوې او دا خپل اسباب دی په علم باندې بند کړي دي د علم اسباب دی بند کړي نو الله فرمایي دوی داسې دي لکه د زناورو په شان بل هم اضل بلکې دوی د زناورو نه بدتر دي ځکه زناور مکلف نه دی او دی مکلف دی او دل الله عقل ورکړی دی د دې باوجود دی د دین خلاف کوي اولئک دا کسان هم الغافلون خاصم دوی دی غافلون معنی متغافلون ځان د قصد بې پروا کړی دی ولله الاسماء الحسنى دی کوس هغه د صورت چې کومه دعوه و درېمه چې د الله نه مدد غوښتل پکار دي صرف یو الله ته آواز هغه ذکر کیږي ولله الاسماء الحسنى او خاص د الله لپاره نومونه او صفتونه دي ډېر مزیدار ښایسته حسنا اسم تفضیل دی لپاره د احسن فدعوه بها پس باغی باندې ته دعا غواړئ فدعوه د الله نه دعا غواړئ بها وسیله د دغه ښایسته نومونو او صفتونو دعا د عبادت مراد ده او دعا د ندام مراد ده الله ته آواز کوي په دغه نومونو سره وذروا الذين او پرېږدئ هغه کسان یلحدون فی اسمائه چې کګلیچ کوي د الله په نومونو او صفتونو کې څوک چې د الله په نومونو او صفتونو کې کګلیچ کوي دا خلک پرېږدئ الحاد کوي د الله په نومونو کې الحاد یو دا دی چې د الله رب العالمین په نومونو او صفتونو کې د هغه سره نور خلک شریکان کوي د الله صفات نور لمر کړي داتا دی فلان او فلانې مشکل کشا دی او فلانې چې کوم دی غوث اعظم دی تاسو کې ظالمان د الله صفات مخلوق لور کې بدبخت انسان دویم دا د داسې صفات باندې د الله نوم یادوي چې الله تعالی سره شای نشان نه دی هغه د الله د شان سره لایق نه دی دغه رنګ دریم دا ده د الله رب العالمین د بعضې اسماء او صفاتونه انکار کول دام د الله په نومونو کې الحاد دی سیجزون حاضر دی دی له بدله ورکول کېږي ما کانوا یعملون دا عملونه چې کوم دوی کول وممن خلقنا امه اوس الله فرمایي او دا هغه چا نه چې موږ پیدا کړي امتونه یوه ډله د یهدون بالحق چې بیان کوي د حق و به یعدلون او په دې باندې هغوی فیصلې هم کوي دا پکې ښه خلک دی دا آیت دلالت کوي په دې باندې مفسرین لیکي تدل هذه الآیه الا یخلو زمان من اهل الحق دا آیت په دې دلیل دی چې یو زمانه د اهل حق نه خالی نه پاتې کېږي هره زمانه کې بس ناس اهل حق وي والذین والزجر دې منکرینو ته والذین هغه کسان کذبوا چې دروغجن غني به آیاتنا زموږ آیتونه سنستدرجهم زر دې موږ به دوی رانیسو په دمه من حیث لا یعلمون په داسې طریقه چې نه پوهېږي الله وایي زه به یې راونیسم پوهېږي به په ځان باندې نه سورې قلم کې هم دا راځي واملی لهم او زه مهلت ورکوم دوی ته دا یو قسم استدراج دی ان کیدی متین یقینا زما نیول ډېر سخت دي زما نیول الله ډېر کلک دي بیا اول مهلت الله ورکوي بیا راونیسي یو دم اولم یتفکروا بل زجر دی دوی ته منکرین د رسالت هغوی ته زجر دی به نبي علیه السلام ته نعوذ بالله لیونی ویلو الله وی اولم یتفکروا آیا دا خلک فکر نه کوي په دې قرآن کې او د نبي صلی الله علیه وسلم په دې دعوت کې که فکر یې وکړو که نه په دې نتیجه به ورسېږي ما بصاحبهم چې نشته دوی په دې خیرخوا باندې من جنه کوم لیونتوب زما نبي لیونی نه دی دا خو ستاسو خیرخوا دی ان هو نه دی دا الا نذیر مبین مگر یره ورکوونکی دی ښکاره اولم ينظروا بل زجر دی دوی ته زجرونه ټول روان دي که شپږم شپ دی ایتونه دا منکرینو د توحید ته زجر دی او رټنه ده اولم يتفکروا ایدا اولم ينظروا ایدا خلق نګوري په نظر د عبرت باندې فی ملکوت السماوات په بادشاہی د اسمانونو د ځمکه کې وما خلق الله
او هغه چې الله پیدا کړی من شیء چار سیز دی هر سیز چې الله پیدا کړی ته پکې لږ سوچ وکړه لږ صحیح نظر وته د عبرت په نظر نو تا ته پته ولګي د الله توحید به تیو پیژنې وفي كل شيء له آیه تدل على انه واحد هر سیز کې د الله توحید دلیل شته دی وان عسى او په دې خبره کې دا خلک سوچ نه کوي نظر نه کوي عسى چې نږدې ده یعنی دا فکر دیو چې کې دې شي نږدې وي ان یکون قد اقترب اجلهم چې نږدې ورغلی د دوی اجل چې دا کله نسبت بنده تشي د عسى په معنا د دې چې کې دې شي دا فکر دی ولې نه کې چې کې دې شي د دې د اجل باندې نږدې شوی سبا مرګ دی او د الله خاطر ورکړل او عسى چې د الله په صفت کې راشي په معنا د یقین وان او په دې خبره کې داخله ګورینا عسى یقیني خبره ده ان یکون قد اقترب چې یقینا نږدې راغلی اجلهم د دوی غنیټه اجل به نږدې راغلی فبأي حديث بعده يؤمنون نو په کومه خبره باندې پس د قران نه دوی ایمان راوړي د الله د وحی دی ولې نه مانی دا قران من يضلل الله فلا هادي له بل زجر هغه څوک چې الله به لاري کې فلا هادي له نو نشته څوک هدایت کوونکې هغه تام ويذرهم والله او دوی پرېږدي الله فی طغیانهم د دوی په سرکشۍ کې یعمهون چې ګډوډ او پریشان وي د منکرین حدیث دام پیش کوي وي ګور الله چې فبأي حديث بعده يؤمنون وي حدیث کو قران دی په کوم حدیث باندې بد دینه بعد ایمان راوړي نه بل حدیث نشته د نبی علیہ السلام او غلط معنا کې تحریف کوي کنه په قران کې دوکه کوي نورته حدیث خو په دې قران کې د نبی صلی الله علیه وسلم خبرو ته ویلې شوی سره وسکه سوره تحریم کې چې الله رب العالمین فرمایي وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا التبسكي كم ترى تختي بیا پاغه وخت چې پټ او کړه نبی علی السلام خپل بیبي ته حدیثا خبره هغه حدیث کو قران کې نشته پټه خبره هغه نشته قران کې نه خامخا حدیث لذي د نبی صلی الله علیه وسلم غپ ما لګوا کنه حدیث خبري ته وای نو حدیث د الله خبره هم د قران او حدیث د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خبره هم حدیث وای خو قران به معروف دی په خپل مشهور نوم چې القرآن ورته خلق وای او حدیث چې ذکر شنو د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث دی وای ټیک ته چې قران تم نه هزي حدیث ویل شوی دی قران کریم کې نه هزي ویل شوی حدیث دیو جنا بعض خلک په موږ د اعتراض کې تاسو ځان ته اهل حدیث او اهل قران ځان ته ولې نه وای نو موږ حدیث قران ته یو حدیث ته نو اهل حدیث معنی قران او حدیث والا دوه ځکه چې نه هزي قران تم حدیث ویل دی يسألونك عن الساعة دي کې زجر دی بل تم په انکار د قیامت باندې او په استعجال العذاب والساعه باندې يسألونك دوی تپوس کې استانه زمانوي عن الساعه د قیامت په باره کې دا مشرکان دی وی قیامت به کله راځي ته مونږ ته وای قیامت به کله راځي دی تپوس کې استانه په باره د قیامت د دوی دا خیالو ک نبی صلی الله علیه وسلم ته د قیامت علم دوی تپوس کې په باره د قیامت کې ایان مرسا چې کله به راتلل د دې دا تپوس دوی په تور د استهزاء کو دا نه چې ګینه د قیامت نه یریده چې قیامت را روان دی الله ته توبه وباس نه ټوکې وکولې ته قیامت دی به کله هر وخت لګي د قیامت خبرې دی راخستی نعوذ بالله لکه اوس چې خلک وای د قبر عذاب دی عذاب کم دی ته د قبر کلاو دا خو چې تا ورودن کې به ورته پته ولګي په کلاوېدو کار نه کیږي حدیث کې راځي الله نه خې دي انسانانو ته د قبر عذاب کوي خود به دوی دی مقبره ته نور نږدې کیږي به مړی دفن کولم پرېږدي نبی اسلام فرمایي دا مونږ ته نه راخی الله ستا خواته ژوندې انسان پروت دی خواته دی وده دی او هغه عذاب ني خو بینی پای کې په عذاب روان دي څوک په چړو والا لای څوک په ټوپک کولیا سینې وړي لګي دی د غر نه را پریوزي او هغه باندې موت نه پويګو مونږه مزه وکړه خو به وکړه او خروق جوړ پروت دی او عذاب پر روان تمام په قبر کې انساني نروغ جوړ پروت دی داغ ماغ په نخ کاری ظاهر کې الله په عذاب روان کړي فرعونانو مبارک ورستو راشي قران کې الله وساره ما خامې په اور باندې پیش کوما دا فرعونین پیش کیږي په اور د جهنم نو اوس به یو سړی عقل پرس بوي چې دا خو دریاب ویوړو او د دې غوخه خمارغانو خړلې څنګه په اور پیش کیږي دا څنګه پرېدا قبر کې اډو کې خاوري شوی دي د دې مړی لکه څنګه چې فرعونانو غوخه ټوټه په دریاب کې زره شوی دي میان خړلې او میان مم ختمي وس الله یې پیش کوي الله ولا عذاب ورکوي هغه عذاب غوي ته باقاعده محسوس کیږي
روحونه په عذاب کې دي په عالم برزخ کې او هغه بدن ته الله دا درد را رسي خو توزه په نه پويګو اره خبره کې وس عقل خلق نه چلی چې اره خبره کې عقل لې ډېری خبرې ته په دې دنیا کې وخت می مثال درکا ستا عقل منیم نو ستا په عقل کې راضیم نه خو مانی کمر ته ویلې چې مارای کله کې ډاکټر لکه باروزې دې کمرې نه دلته لهرونه دي نقصان ورکې ته لکه ډاکټر دې پويږي نو حالانکه تا ولې دې لهرونه کم دي ومونږ یې ردینو ډاکټر صاحب وي خو ډاکټر صاحب چې وي به مانی خو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وای نو به تنه منی منکر حدیثه ماتم ستا په دې عقل پکار دی افسوس ستا په دې عقل او ایمان پکار دی چې ډاکټر او د ساينسدان خبره باندې دی ایمان دی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبره دی ایمان نشته دا کوم ایمان دی اوس نو دی به تاسو د خندا په تور کو دا مشرکان تاسو کې ستانه نبی د استهزاء په تور ایان مرسا کله به واقع کېدل او راتل د قیامت به کله راځي تار وخت دا یاد قل ورته وای نبی انما علمها یقینا علم د دې عند ربي زما د رب سره دی لا یجلیها نبر احکار کی دا قیامت لوقتها من فی وقتها په خپل وخت کې الا هو مگر مغ الله به احکار کوي دا زما اختیار کې نه دا خدای الله اختیار کې ناسا په برازي الساعه قیامت بناسا پر راځي ځکه وتا الساعه ثقلت اوس دې کې رد دی په مشرکانو چې تاسو دا خبره داسې آسان ښکاري قیامت به کله راځي خبر دی کنه ثقلت دا ګور ډیره درنه خبره ده په السماوات والارض په اسمانونو په ځمکه کې په ځمکه او اسمانونو باندې ور دي اثر کیږي داسې قیامت دی دا ځمکه بم بدل شي اسمانونو برو غورځي ګو بدوړيږي ستوري به ودوړيږي به نور بش نور بچ کم دی دا سیراون غختلې شي لکه پټکې چې سړی را دغه کوي وب غورځولې شي ختم بشي رڼا به ختم شي دا څه خبره ده تاسو دومره په غب ته پوس کوئ لا تأتيكم دا قیامت بتا سو ته ناراضي الا وقتتن مگر ناسا په برازي دوی نه کنه ته د شلک چې د دې دا خبره ډېرې کې د قیامت ته د شلک تلاش کې د دې کنه دا د دې یو غب ته يسالونك دوی ته پوس کې ستانه دا مشرکان کانک حفي عنها گویا کې ته تلاش کوونکې په بار د قیامت کې کانک حفي من کانک عالم بها او دا غرنګ کثیر السؤال عنها ته دې په باره کې لکه ډېر ته پوسونه کې کنه د الله نه لکه پوسو کدا بکل راځي او تر دې ډېر اهتمام کوونکې حفي هغه کس ته چې یو شی ډېر خو پويږي او د هغې باره کې سوالونه کوي او د هغې باره کې همیشه تفتیش کوي ته قیامت ډېر کې ډېر تفتیش په دې پکې کړی ځکه تا ته وایو چې کله به راځي بیا ورته وایي قل نبي ورته ووایه علمها عند الله د دې علم د الله سره دی دا ګپ پرېږدئ د دې علم الله سره دی ولكن اکثر الناس لیکن ډېر د خلقونه لا يعلمون غوی نه پوهېږي تیارې ورله نه کوي دا ورته وړه خبره ښکاري قل ورته وایه نبي لا املکو دې کې د دې مخکې سوال جواب کې ترقي ده چې ما ته د خپل ځان په باره کې د نفع د ضرر اختیار نشته پاتې لا قیامت قل ورته وایه نبي لا املکو زه خو اختیار نه لرم لنفسي د پاره د خپل ځانم نفعا د نفع حاصلولو ولا ضرا او نه د ضرر لرې کولو د ځان نه الا ما شاء الله استثناء منقطعين چې الله سوغړي نو بس هغه کیږي نو الا ما شاء الله لكن ما شاء الله فيفعل لیکن الله چې سوغړي نو هغه کیږي وسوي ولو كنتم دوی ولې ته په غیب نه پوهېږې نه نه زه په غیب نه پوهېږم نبی صلی الله علیه وسلم نه الله علم غیب نفي کړی دی پیغمبر عالم الغیب نه دی نو پیر عالم الغیب نه دی هیڅوک په غیب نه پوهېږي سوا د الله ولو كنت كويس اعلم الغيب چې په غیب پوهېدل لاستكثرت من الخير نو ما به حاصل کړی ډېر خیر وما مسني السوء او نه برسېدل ما ته هیڅ تکلیف سمانه ډېرو ځایونو کې نبی علیه السلام ته به حوادث رسېده تکلیف به ورسېده ما ته ولا تکلیفونه به نه رسېدل ما به په هر ځای کې به ما داسې یو کار کولې په غیب پوهېدلې چې دې ځای کې مثلا طایف ته لاړی نبی علیه السلام نبی علیہ السلام ته خو دې علم نه و چې دا خلک به زما دعوت ټکراوي په کاڼو به مې ولي خو بس بیا به نه ورتللی نو نبی علیہ السلام خو په دې امید لاړو زه به ځم دعوت به پیش کوم دغه سردارانو ته دا مکې خلک مې نه مني هغوی به راباندې ایمان راوړي خو چې لاړو نبی علیہ السلام عالم الغیب نو هغه ظالمانو درې واړو سردارانو غلط جوابونه ورکړه او جوابونه لاسه کې بیرته ورپسې لوپران ورپسې کې په کاڼو ویشت داسې په سوونو واقعات دي د نبی علیہ السلام چې یو ځای کې نبي صلی الله علیه وسلم په یو سوچ یو کار کړی دی شوی دی بل شه ځکه عالم الغیب نو قوم راغی ورته وی نبی
موږ له کسان راکه موږ ایمان راوړو دوکې وکړه یو قوم اسیرت کې واقع راځي موږ له کسان راکه چې موږ تالته درسونه کوي بیان کوي زموږ په کلی کې ځای په ځای او موږ به ځان سره بوزو او یا کسان نبی علیہ السلام ورکړه پویه مرګري ورکړه ظالمانو چې بوتل است شهیدان کړه که پیغمبر عالم الغیب وي دا خو بیا نعوذ بالله تا په پیغمبر غټ الزام ولګو چې نبی خپ غیب پویده چراله وجنی او نبی ور سره مرګري کوي نعوذ بالله تا خو بیا تا نبی علیہ السلام د خپل صحابه په قتل کې شریک کو کنه نه پویده په غیب نه پویده کنه نبی علیہ السلام خود دې خیر خو عین سره ولېګل چې دی به بس دا خسته خلک د ایمان لکه چراوړو او زما د مرګري وزیر ته ورته درسونه کوي دی بدین ترش او غیب بوتلو دوکه وسره په بیبي تهمت ولګید عائشه رضی الله عنها او نبی علیہ السلام صحابه سره مشورې کوي او عائشه ته وای صحیح خبره او که څه خبره ده نبی علیہ السلام ته پته نشته سو پوری چې سورۃ النور نازل شوه نو الله د برنه د عائشه رضی الله عنها براءت راولېګلو چې ستا بیبي د هر قسم تهمت نه پاکه ده دا منافقان دروغ وي ظالمان او زبر له عذاب ور کوم ډیر لوی تراغه پوری نبی علیہ السلام پریشان دي نو اے نبی دی خلکو ته وایا که زه په بغیب پویدلې ما ډیر خیرونه حاصل کړی د دنیا او ما ته هیڅ تکلیف نه را رسېدل خو زما کار څه دی زه نذیر او بشیر یم بس دین بیانول الله پیغمبر کړی یم عالم الغیب نه یم الهی صفات را کې نشته دي ان انا نیم ز الا نذیر و بشیر مگر ير ور کون کې او زیر ور کون کې یما لقوم یؤمنون د پاره دا قوم چې ایمان لري هو الذی خاص الله غذات دې دکی اوس چې کوم دی الله رب العالمین زجر ذکر کوي هغه خزي او خاوند ته چې الله ورله بچي ورکی او الله نه دعاګانې غواړي او وروسته آیت کې چې کله ورله بچي زه ورکم بیا ما سره شریکان جوړ چې دا خو موږ په باباګانو غوښته دا خو موږ دا چل کړو دا خو موږ دا چل کړو الله به شرک شروع کی وهو الذي خاص الله غذا دې خلقکم چې تاسو پیدا کړی من نفس واحده د یو جنسنا نفس نه مراد ته جنس ته وجعل منها والله غرزول ودغه جنسنا زوجها بیبی داغه ليسكن الیها د پاره دی چې آرام حاصل کیږي تا دا بیبی د پاره دا خاون دا خاون د پاره دا بیبی سبب د سکون دی کله د دنیا کې دا خزه نه وای کنه دا سړی به ټول لیونی شوی وي خدا چې بس بار ارسمره ټینشن او دغه تیر کې کور تراشي دا سبب د راحت سبب د سکونی دا بیبی خدمت یو کی چې ډوډۍ جوړه جامه تیار ارسه برابر نو دې په سکون کې وي دا رنګ بچی وي دا غي تربیت ورلکې دا بیبي فلما تغشاها حملت حملا خفيفا بعض خلک را لګیدل د آیت لګولې د آدم علی السلام او حوا علیها السلام سره دا خبره غلطه ده دي کې صحیح روایت نشته دي هیڅ صحیح روایت دي کې نشته ابن کثیر په دې ځای کې تفصیلی رد کړي په دغه خلکو باندې دا قسمه روایت راوړي دي دلته صحیح ده چې دلته مراد د آدم علیہ السلام او د حوا اولاد مراد دي هغه اولاد چې غي شرک شروع کړي دي الله رب العالمین فرمایي یو خزه خاوندي فلما تغشاها کله چې پټ کړه دی سړی دی خپل بیبي لره من نزدېکت یو سره وکړو حملت حملا خفيفا دی بیبي حمل واخست دی خزه حمل واخست حمل سپک فمرت به نو دا خزت لرات لکې دا غي سره اول ورځ کې دا حمل سپکی زنانه آزاد زی راځي مشکل ورته نه به سو میاشتې بعد تکلیف جوړ شي فلما اثقلت نو کله چې درانه شو دا زنانه دعوا الله نو دې خزه او خاوندوانو دعاګانې د الله نه شروع کړي ربهما چې رب دې دوانو دې ځکه دغه وخت به بچی د ولادت نږدې شو زنانه ته تکلیف هم ډیر نو خزم دعاګانې غواړي خاوند هم دعاګانې غواړي چې یا الله بچی را لراکې صالح بچی راکې مؤمنه بیبي چې یو مؤمن خاوند ناغه د الله نبی صالح اولاد غواړي او مشرکان بس صرف دومره وایي چې بس بچی را لراکنو چې څنګه یې نو خوچې خود سي غټ پټي بس خالی نور دانو ګوري چې نیک او صالح نو دې خزه او خاوند د الله نه دعا شروع کړله سوي لئن اتیتنا یا الله کتا مونږ ترا کړ صالحا یو روغ مټ بچي صالحا مراد نیک نه دی بلکې روغ مټ په بدن باندې روغ لنكونن نخام خابشو مونږ من الشاکرین د شکر گزارونه الله چې کله مولا ورک جعل له شرکا شرک شروع فلما آتاهما کله چې الله ورکی دی خزه او خاوند صالحا یو روغ بچي صالحا مراد سالما فی بدنه چې بدن کې روغ دی یعنی بدنون اندامونه روغ دي جعل له دی خزه او خاوند دوانو ګرځاو د الله لپاره د الله سره
شرکا شریکان فيما پاغه بچی کې آتاهما چې الله دې دوانو لور کړی دی الله چې ما ولکم بچي ورکو اوس پکې زما سره شرک چې دا خو پلانی بابا د وجنه دا خو د پلانی پیر د وجنه مونږ ترا کړل دا خبرې کوي فتعال الله نلوی له پورته دی الله عما یشرکون دا غنچ دا مشرکان کم شرکونه کوي او دا الله سره برخداران جوړي دربارونو سره شریکان کوي اولیاء سره شریکان کوي اولاد کې د الله سره شریکان په مختلفو طریقو یو دا چې پلانی بزرگ راته دارا بخلې دي دا خبره دویم دا شرکینو ملکی پیر بخش نبی بخش علی بخش لکه علی را بخلې دي دراغه هغه نه مددونه ډېر غوښته بچي مې شوی بعضی خلک کوئی دا مشرکان دا په ډېرو باباګانو باندې شوی دی بچي په ډېرو باباګانو ګرځېدلي الله وی ورې کوم لزه ابه لا یادې باباګان دا څومره شرک نو دغه رنګه باباګانو د غیر الله په نوم کړ خپل بچی نظر کی مخکې دا تیر شو سورې انعام کې مونږ ویل دام د بچو په بچو کې د الله سره برخه جوړول دي شرک هغه بچي د الله بنده دی او تور سره پکې شریکان جوړي لوی دی الله دا غنه چې داخله کم شریکان جوړي ايو شریکون ايدي شریکي ما هغه چاله د الله سره لا يخلق شيئا چې چیز نشي پیدا کولای وهم يخلقون دی په خپل پیدا کړی شوی دي عجیب د الله فرمای دا کم کسان چې تاسو ما سره شریکان کوي اولیاء او بزرگان دا خو ما پیدا کړی دي په خپل پیدایش کې ما ته محتاج دي او هغه خو هیڅ شي نشي پیدا کولای سورۃ حج کې وراشي لن يخلقوا ذبابا مچم نشي پیدا کولای ولو اجتمعوا له یو نه بلکې چې دا ټول ورته راجم شي یو مچ نشي پیدا کولای په شریکم یو مچ نشي پیدا کولای بلکې کمچ د څه شی او تخته و ان يسلبهم الذباب لا يستنقذوه منه کړه دوی نه مچ یو سي سلب کی تی وي تخته هغه ته نشي را خلاصوله تاسو څنګه الله سره شریکان کوي ادا چې کوم دی بعضی کسان ور دروغ قصې کې لګې دي اولوهیت به ثابتې بل دا ولا یستطيعون او دا شریکان خو طاقت نه لري دا تاسو چې الله سره شریکان کړی دي کوم رد ډیر شرک په استعانه دی خو طاقت نه لري لهم د خپل ځان سره نصر د مدد کولو ولا انفسهم د مدد کولو طاقت نه لري چې تاسو سره مدد وکړي ولا انفسهم ينصرون نو د خپل ځانونو سره مدد کولای شي لا یستطيعون لهم نه د مشرکان سره نصر د مدد کولو طاقت لري او ولا انفسهم ينصرون نه د خپل ځان سره مدد کولای شي ادي بچ کم دی دغه جوړ کی د دروغ قصې به جوړ کی لګي او غوث الثقلين یو بندلی دی چرته دی کوټه کې کم دی غوث الثقلين قصې کې لګي وی بانګی ته ویل چرته ویل چې قم باذنی و عیسی علیه السلام خو قم باذن الله کان اصل کې دا پیرانی پیر صاحب د عیسی علیه السلام نه موچته ظالمان مقصد به دې کتاب چې عیسی علیه السلام خو ورته ویل چې قم باذن الله کنه د الله په اړه راپورته شه الله ورته معجزه ورکړ او غوث الثقلين صاحب چې کوم کنه وای پیرانی پیر هغه ورته دا نه ویل چې الله په امر وي زما په اړه راپورته شوی بانګی روچت دې په خبر کې یا بانګی او یا لوی او یا مټیانی بل زغونی او د بانګی د چرګ او د الوانو خو نه اړي ار دروغ خيسي جوړی لګي دي ان الذين وان تدعوهم سرارت کې د شرک په دعاء الله اذا الله نه غیر بل چاته आवाज مکو وګور مشرک کېږي په دې باندې او فایده دل نه درکې وان تدعوهم کتا سراو بلیدا شرکا چې الله سره شریکان کړی دي یا دین مراد دي دا مشرکان کدي مشرکان له تاسو دعوت ورکړي ال الهدى هدایت طرف ته چراشه دي هدایت لا يتبعوكم دوی تاسو تابعداري نه کوي او دوی معنا دا ده ان تدعوهم وان تدعوهم کتا سو आवाज کوي د خپل معبودانو تجدا کوم د الله سره شریکان کړي ال الهدى لار خودنی تاینی تور ته یو کار خېچ دا کار را لو کلا يتبعوكم دوی نشرار رسیدل تاسو ته ته را رسیدل نه را رسیدل سواء علیکم برابر حال له پتا سو باندې ادعوتموهم آیات سبیرا بلای ام انتم صامتون او کتی غلی کې نه خاموش الله کا आवाज ورته کې او خاموش کې نه برابر خبره ذکر رسیږي نستا ناوري ان الذين سروس رد مشرکین بالعباد الصالحین کوي دا موعظه بوتان الله عباد امثالکم دا صالحین بندگان چې د الله سره شریکان کړي اولیاء بزرگان الله یاد ان الذين يقيننا كسان تدعون چې تاسو ورته आवाजونه کوي د مدد من دون الله سوا د الله نه عباد امثالکم دا خو بندگان دي تاسو په شان محتاج بندگان دي علي رضی الله عنه بندو
عیسی علیہ السلام بندو، شیخ عبد القادر جیلانی بندو، حسن حسین رضی الله عنهما بندگانو، مریم چې کوم و بندو د الله. ته بندگان ستاسو په شان محتاج دی الله. الله زجرن وی پرټنی سره فدعوهم نزدوی رو بلی आवाज ورته وکړه فليستجيبوا لكم زستاسو دعا دی قبول کین کنتم صادقین کتاسو مشرکان رښتیا وایي. کته به خپل خبر کې رښتونه چې دوی زموږ مدد کوي نو زه ودی کی. وس الله فرمایي رد شرک فی التصرف کوي وبيان عجز المعبودین، د معبودانو عجز الله بیانوي چې د دې اندامونو کار پر خیره کنه مرګ پر راغله. الہم ارجل آیشتره د دې لپاره داسې خپې يمشون بها چې دوی مزلو کی پاغه سره خپل کار پر قبر کې پروت. ام لهم ايدن آیشتره د دوی غلاسونه یبتشون بها چې نیولو کی پاغه سره لاس انکار پر خپل لاس کار کول نه تاو په کفن کې تاو کړي په قبر کې به خخ کړي. ام لهم اعین آیشتره د دوی غسترګي یبصرون بها چې دوی لیدلو کی پاغه باندې سترګو طاقت هم ختم شوی دی. ام لهم اذان آیشتره د دوی غوګونه يسمعون بها چې اوریدلو کی پاغه سره د غوګونو د اوریدو طاقت هم ختم شوی دی. خطوه کنه بیا هم اړمی چې اوري کنه تاسو منکر تاسو بیا نه وینه مانی. الله یذقل دعو شرکاکم دی برته وسوي چې ته خو دې خبر نه مانی کېږي څه چل ور سره ګورو کی کټ بدر باندې واړی دا چل ور سره کی هلاک بدی کی دا ورته وای نبی ادعو شرکاکم رو بل خپل معبودان دا کوم چې د الله سره شریکان کړي دغه دربارونه ثم کیدونی به ما ته چل جوړ کړي فلا تنظرون ما لاړو مهلت مرا کوي لا سم خلاص. ان ولی الله وس د دې لپاره علت ذکر کوي چې موحد د الله نه غیر بل چانه نه یریږي ځکه د نفع او ضرر مالک یو الله دی. ان ولی الله یقینا زما بچ کونکي الله دی الذي غزا دې نزل الكتاب چې نازل کړی دی کتاب او په کتاب کې توحید مسله ده زه په توحید باندې ولاړ یم. وهو د الله يتولى الصالحين بچ کونکي دی د نیکانو مرګ د نیکانو صالحینو. الله چې کوم صالحین بندگانی توحید پیژندلې دا صالحین الله دوی له حفاظت ورکړي. والذین تدعون رد الشرك في الدعاء والذین وکسان تدعون چې تاسو ورته आवाजونه کوي من دوني سوا د الله نه لا یستطيعون نصرکم دی خو طاقت نه لري تاسو د مدد کولو ولا انفسهم ينصرون نه د خپل ځانونو سره مدد کولای شي. مخکې ویل تاسو سره مدد نه کوي ځان سره نشي کولای. وان تدعوهم وكتدوي تاوازو کې له الهدى هدایت طرف ته ان تدعوهم کې ضمیر چا تراجه بعضی ودا ضمیر راجه د دې معبودانو ته به معنا ده. وان تدعوهم کتاسو आवाजونه کوي د خپل معبودانو ته له الهدى او خیر خودنه ته چې پلانې کار را لو کلا يسمعون اناوري خبره وتراهم ينظرون واستاب دا خیال کې دوی ګوري لیکتا ته وهم لا يبصرون او حال لري لیدل نشي کوله. ستاب دا ګمان یې مشرک چې دیګنی لیدل کولای شي تراهم من تبع دا عقیده ساتي دا خیال وکي پدې چې ګنې دي تا ته ګوري او حال دار یې غوې سره ګوري نه خبر ده نه دي. دوی معنا دا چې دا زمایر راجی ک عابدانو ته مشرکانو الله وی کته دعوت ورکې دي مشرکانو ته ال الهدى هدایت توحید طرف ته چې راشي توحید قبول کړي دا شرک پرې دی. لا يسمعون د توحید بیان ناوري وتراهم وتبا خیال کې په دې مشرکان باندې ينظرون الیک چې دوی ګنې تا ته ګوري استا بیان واورید وهم لا يبصرون او حال لري چې دوی بصیرت نه لري سوچ نه کوي په دې بیان د توحید کې نو بصیرت نشته. خذ العفو سورت ختمیږي اوس آداب بیانې نبی صلی الله علیه وسلم ته د دې زینب تذکرہ د آداب کیږي. الله خپل نبی ته نبی اورد مشرکان باندې وشو اوس چې کوم دې درت کولو طریقم ذکر الله رب العالمین ذکر کوي. دې ځنه سورۃ اختتام پورې لس آداب دي هغه آیت پورې ولا تکم من الغافلین پورې دې 205 پورې دلته اولنې ادب دی. اے زمان نبی اول دویم دریم درې آداب دي په دې ولایت کې عفو کول امر بالمعروف او د جاهلانو پروا نه کول اعراض دي کول. خذ العفو اخوي وګرځوا معافي کولې زمان نبی بل دا امر بالعرف او بیان کو د معروف عرف چې په شرعي طریقه باندې داغي هغه خواله ثابت دي ته عرف یعنی معروف
او دریم دا اعرض عن الجاهلین او مخواړه د جاهلانو نه. مفسرین لیکي اجمع الايه لمکارم الاخلاق، دا آیت ډیر جمع کون کې د خیسته اخلاق. خذ العفو، عفو خپل خوې وګرځوه، معنا دا ده چې دا خلک به کنزل کوي نو ته به کنزل نه کوې، دا معنا ده عفو دی ته وایي. عفو معنا دا نه ده چې خیر دی شرک دی کوي او معاف یې که نه، کنزل جواب په کنزل مه ورکوه. بل دا د وامر بالعرف بیان کوه، خیر دی معروف بیانوه، توحید بیان کوه. او بل دا د واعرض عن الجاهلین، د جاهلانو نه مخ واړوه، د دې د غلطو خبرو جواب مه ورکوه، پاو پروا یې مه ساته، مخالفت کوي کار څه کوي کټک چوي دي. وإما ينزغنك من الشیطان، بل ادب دی څلورم، شیطان به تا ته کله لمسه واچي، ځکه مشرکان به بدې ردې وایي که نه، کنځلې به کوي، تا پسې به لګیایي، شیطان به تا ته وایي ته م راولږه مړه، یو څو کنځلې خور ته وکړه، مور او خور وله یاده کړه. نه الله وایي دا به نه کوي، دا کنځل به نه کوي په دعوت، بس ته بیان کوه، صرف بیان کې د چا لحاظ مه کوه، خو کنځل به نه کوي. وإما ينزغنك او که ورسېږي تا ته من الشیطان، د شیطان د طرف نه نزغن کومه وسوسه او سکونډاره، شیطان دله سکونډاره درکړي چې شابه کنځلې وکړه، بدې ردې ووایه، نو ته زر اعوذ بالله ووایه، فاستعذ بالله، پس پناه وغواړه په الله پورې چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، چې دا وسوسه د شیطان ختم شي، ځکه شیطان خو غواړي چې حالات خراب کړي درته که نه، چې ته کنځلې وکړې حالات خراب شي. انه یقینا د الله سمیع علیم، هر څه اوري پوهه دی په هر څه باندې. ان الذین اتقوا، دلته اوس پنځم ادب چې کله دی متقیانو ته مؤمنانو ته د شیطان کوم وسوسه ورورسي، تذکروا الله را یادوي، دا بل ادب دی، الله را یادوه، ذکر کوه، مخکې اعوذ بالله وایه، اوس عام اذکارم کوه، په دې سره به ته ستا به هغه غوسه کیني او تحمل به درکې راشي. ان الذين اتقوا، یقینا کسان چې ځان یې د شرک نه ساتلی دی، د الله نه یریږي، تقوا پکې ده. اذا مسهم، کله چې ورسېږي دي ته طائف څه وسوسه من الشیطان، د شیطان د طرف نه، تذکروا دوی الله را یاد کړي، د الله ذکر کوي. فاذا هم مبصرون، نو په دغه کې دوی بیا پوهېدونکي وي، بصیرت والی. واخوانهم یمدونهم، او د دوی ورونه د شیطانانو چې کوم دي، واخوانهم ورونه د دې شیطانانو، یمدونهم راکاږي دوی لره فی الغی، په سرکشۍ کې، ثم لا یقصرون، به دوی کوتاهي نه کوي، یعنې کوتاهي نه کوي دا شیطانان د دې خلکو په ګمراه کولو کې، وسوسو اچولو کې. شیطانان دا کار کوي، خپلو ورونو ته چې کوم دی وسوسې اچوي، اخوانهم ورونه د دې شیطانانو، چا مشرکان دا مشرکان یې ورونه دي، دوی راکاږي په سرکشۍ کې، منه نور یې سرکشه کوي. او ثم لا یقصرون، به دا مشرکان د شیطانانو په ګمراه کولو کې کوتاهي نه کوي، معنی د شیطانانو په ګمراهي قبلولو کې. شیطان چې ورته کوم ګمراهي ور واچوي دوی پکې کوتاهي نه کوي، قبلوي یې ولا وسوسه ورله قبلوي، دا معنا ده. او تابعداري کوي د شیطان. واذا لم تأتهم بآیه، دلته بل ادب، اے نبی دوی به تا نه معجزې غواړي، نو ته چې ولا کله رانه وړي، ځکه معجزه خو د نبی اختیار کې نه، بار بار تیر شو که نه، دوی به تا ته وایي د ځان نه جوړه که که نه مړه، د ځان نه ولې نه جوړئ، نو ته ورته وایه یاره زه خو انما اتبع ما یوحى الی، زه خو بس د وحي تابع یم. اختیار د معجزاتو الله سره دی. واذا لم تأتهم، او کله چې ته رانه وړې دې خلکو ته بآیت کومه معجزه چې دوی غواړي، قالو، نو دوی به درته وایي لولا اجتبیتها، ولې د ځان نه جوړې، استهزاء و ټوکو دپاره، ځان نه جوړه که که نه، ته خو ځان ته پیغمبر وې. قل ورته ووایه ای زما نبي، دا ادب دی شپږم، انما اتبع، یقینا زه تابعداري کوم، ما د هغه څه یوحى الی چې وحي کېدی شي ما ته من ربي، زما د رب د طرف نه. هذا دا قرآن چې دی بصائر من ربکم، دا د پوهې خبرې دي ستاسو د رب د طرف نه، وهدن او هدایت دی او رحمت دی دپاره دا قوم چې ایمان لري. دا قرآن بیان کوه، د دوی د دې ګډو وډو خبرو جواب مه ورکوه. واذا قرئ القرآن، نور دو آداب وم او اتم. واذا قرئ القرآن، کله چې لوستل کېږي قرآن، فاستمعوا له، نو غوږ کېږدئ دې ته. بل دا وانصتوا، او خاموشي وکړئ، لعلکم ترحمون، دې دپاره چې تاسو باندې رحم وکړی شي. قرآن د بیان په وخت کې غوږ کېږده او خاموش. بعضې خلک دا آیت هغه اختلافي آیت ګرځولی، سورې فاتحه، وایي دې باره کې دا راغلی، منځ باره کې فاتحه مه وایه چې کله لوستلی کېږي. د فاتحې تخصیص نبي علیه السلام کړی دی. د سهار منځ کې نبي علیه السلام قرات کو، ویل چا کو، صحابي ویل ما،
وی نور سمو آیا سوا د سورې فاتحې نه الا بأم القرآن، مگر ام القرآن وایا ځکه بغیر د دې نه مونځ نه کېږي. بل دا سورې فاتحه چې څوک امام پسې وایي نو هغه استماع هم کوي، په دې عمل کوي او انصات هم کوي. کم چا سورې فاتحه ویلې او امام سره یو ځای لګېدی او شور یې جوړ کړی دی، او دی باندې د احناف علماء بیانات موجود دي کوم چې عادلان دي، هغه وایي چې انصات دا منافي نه ده د قرات نه، دا منافي د قرات نه خو نه دی، دا اوږده مسله ده. اوس که موږ ذکر کوو ډېر ټیم اخلي. دا آیت اصل کې نازل د څه باره کې دی؟ اصل کې دا آیت نازل دی په جواب د مشرکانو کې. سورې عام نیم سجده کې به راځي، مشرکانو څه ویلي شپږویشتم آیت کې به راشي. الله رب العالمین فرمایي کافران وایي لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کافران څه وایي؟ دې قرآن ته غوږ مه ږدئ، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، شور پکې وکئ، چې کله دا نبی بیان کوي د قرآن تاسو شور کوئ. لعلكم تغلبون، تاسو دې لپاره چې تاسو پې غالب شئ او د دعوت خراب شي. نو دا آیت د هغې په جواب کې راغی چې نه، کله چې قرآن لوستلی کېږي هغې ویل شور کوئ، دلته الله وایي فاستمعوا له، غوږ ورته کېدئ. هغې ویل لا تسمعوا لهذا القرآن، غوږ مه ږدئ، الله وایي فاستمعوا له، غوږ ورته کېدئ. هغوی ویل والغوا فيه، شور کوئ، الله وایي وانصتوا، غلي شئ، شور مه کوئ. هغوی ویلو لعلکم تغلبون، دې دپاره چې تاسو په مسلمانانو غالبه شئ، د دې دا دعوت به خراب شي. الله وی لعلکم ترحمون، وقت کې د الله برمان رحم وکړي، ایمان به دې نصیب شي. مړه دا آیت اصل کې د هغې باره کې راغلی دی، دا دې باره کې نه راغلی چې څوک وایي دا امام پسې به سورې فاتحه نه وي. بیا نبی علیه السلام ولې امر کړی لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب؟ دا هغه چا مونځ اړو مونځ نه دی چې هغه سورې فاتحه ونه لولي. او نبی علیہ السلام فرمایي د سهار مانځه کې لعلکم تقرؤون خلف امامکم، تاسو شاید چې امام نه وروسته قرات کوي؟ وی نعم یا رسول الله. بل روایت کې راځي بلا یا رسول الله، ولې نه دا الله بالکل داسې کوو. دا الله نبی ورته فرمایي فلا تقرؤوا بشیء الا بأم القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. دا الله نبی ورته فرمایي هیڅ چیز د قرآن نه مل ولئ سوا د سورې فاتحې نه، ځکه د دې سورې فاتحې نه بغیر مونځ نه کېږي. او بل دا د اهل زیغو طریقه ده چې د الله کتاب د احادیثو د نبی علیه السلام سره ټکراوي، چې ګوره د قرآن دا خو د حدیث سره ټکراو راغی، موږ به قرآن اخلو. بعضې ملیان دا موږ قرآن اخلو وایي. نو نعوذ بالله لکه الله یو څه ویل او نبی علیه السلام بل څه ویل. نه، کلم دا آیت د هغه حدیث سره ټکراو نه دی چې د الله نبی فرمایي سورې فاتحه امام پسې وایي، دې وجې نه احادیث کې به ټکراو نه پیدا کړي. عمر رضی اللہ عنہ فرمائیلو سیأتیکم اناس یجادلونکم بشبہات القرآن فخذوهم بالسنن فإن اهل السنن اعلم بکتاب اللہ منهم. او دا رد په منکرین حدیث هم د عمر رضی اللہ عنہ دا قول. الله فرمایي زر دې داسې خلک به راشي د قرآن په شبهاتو باندې به تاسو سره جګړې کوي، ځکه قرآن کریم کې داسې ایتونه شته چې خلک ته غلط استدلال کوي. فخذوهم بالسنن به په حدیث راټینګي، ځکه دا قرآن نازل په چا دی؟ په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کنه. دی به راولګي د قرآن تشریح په خپل عقل کوي، ته به په حدیث راټینګي. ولې فإن اهل السنن اعلم بکتاب الله منهم، ځکه د سنت او د حدیث علما د دوی نه ښه پوهېږي د الله په کتاب باندې. احادیث د قرآن خلاف کوه ما چې ته د قرآن خلاف کې. دا په دغه حدیث اعتراض او دا آیت د قرات خلف الامام د پاره په تردید کې ګرځول، دا اصل کې ته اعتراض کې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې چې ولې دې دا ویلي دي چې د امام چې فاتحین بغیر مونځ نه کېږي. او امام بخاری په باب لګولې دی که څوک ځان له مونځ کې منفرد دی که امام دی، او دغه رنګه که ځان له مونځ کوونکی دی که مقتدي دی، ټول به سورې فاتحه وایي. دیو جن دا غلط استدلال د دین نه دی پکار. بل دا چې دغه ته ویل شي یو حنفي رور ته دا وایا یا یو بل یو بيدین منکر حدیث و غیره دی چې سورې فاتحه دعا ده او کنه ده، او درته دعا ده سورې فاتحه نه کوئی څوک انکار کوي، ټول دا دعا ده. ذکر چې سورې فاتحه یو نوم دی تعلیم المسأله، په دې کې د سوال کول او د دعا کول چلی موږ ته خودلې دي. چول بد الله صفاتونه بیان کې به ورسته دعا شروع کې اهدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم اخره پورې. نو چې دی دا دعا ده، نو ته ورته وایې چې دعا ده، نو الله خو وایي چې ادعوا ربکم تضرعا وخفیا،
دعا خو په پټه غواړو په عاجزۍ نو سار مونځ کې ماښام مونځ کې ماسخوتن مونځ کې په زور یې ولې وایي دا سورې فاتحه نو دی به وایي چې مړه دا خو نبي علیه السلام ویلي که نه په قرآن کې راغلي دي چې دا په حدیث کې راغلي چې دا منځونه به نبي علیه السلام جهرن کول او د ماښام 2 رکعات اولني او د ماسخوتن اولني دعا او د سار دعا دی جهرن کړي نو ته خو دام حدیث کې راغلي که نه چې څنګه ته هغه حدیث هغه آیت په باره کې ودعو تضرعا وخفیا چې چونکې حدیث کې دا راغلي چې سورې فاتحه هم دعا د خدا په جهر وایي داسې مونږ هم وکړو که نه چې دا سورې فاتحه ویل په امام پسې دام پیغمبر ویلي حدیث کې راغلي که نه دیو جنا په احنافو کې چې کوم عدل والا دي هغوی هم د دې قایل دي چې او سورې فاتحه ویل پکار دي او دغه رنګ بعضو پکې دا ویلي چې جهري کې مه وایه او سري کې وایه بعضو پکې دا فرق کړی دی خو چې کوم محققین علما دي امام احمد رحمه الله امام شافعي رحمه الله امام بخاري رحمه الله عام محدثین دا هغوی صحیح قول دا دی چې که سري مونځ دی او که جهري مونځ دی ځکه دې کې صریح او ډیر زیات دلایل دي چې امام پسې به سورې فاتحه وی امام په سورې فاتحه ویل پکار دی او کته وی چې نه دا وګوره امام قرآن وی او تاسو چې کوم دی ور په سورې فاتحه وایي تاسو هغه سره چې کوم دی په دې عمل نه کوئ نو دې نه که تپوس وکړی شي احناف علماو دا مسلې لیکلې ده د احنافو کتابونو کې دا مسلې لیکلې شوې ده کفایه شرح د دې هدایې کې دا مسله لیکلې ده فقهای احناف نه نقل چیرې یو خطیب دی په خطبه کې د آیت ولستو چې یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما ای ایمان والو په نبی علیہ السلام علیه الصلاۃ والسلام وایي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد درود به وکړه آیت کې امر راغی وی دلته بس کو دا به وایو کنه به وایو فقهای احناف دا سوال په خپل کړی دی ناغوی وایي چې په خطبه کې خبرې ناروا دي که درود توسوي نو دا خو دا حدیث خلاف راغی چې نبی علیہ السلام فرمایي خطبه کې خبرې مه کوه نو احناف وایي په زړه کې ووایه نو موږ هم په زړه کې ووایه که نه موږ هم وایو موږ خو چغې نه وهو ابو هریره رضی الله عنه چې د فاتحه خلف الامام حدیث بیانو نو څه وایي خپل شاګرد ته اقرأ بها فی نفسک یا فارسیو فارسی خوان ای فارسی په زړه کې سورې فاتحه وایه امام پسې ګوره ځکه بغیر د دینه مونځ نه کېږي نو موږ هم په زړه کې وایو که نه چغې خو موږ نه وهو موږ امام ته غوږ مې ښی دی بلکې دا تجربه وکړه څوک چې امام پسې فاتحه وایي د اصل کې توجه سورې فاتحه دی چې کوم نه هغه اکثر دکانونو کې سوچ کې بل ځای هغه سم مولا ورته ویلي چې فاتحه تا باندې سم نشته بس ګونګ ودرېږه او ګونګ ولاړ حسابونه کوي حسابونه کوي په دې څه کوي چې سورې فاتحه ووایي نو دې وجې نه خپل سوچونو کې او څوک چې امام پسې فاتحه وایي د خپل مونځ ته توجه وي سورې فاتحې ته توجه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا ویلي کني موږ څه د ځان نه خدا مسله نه ده جوړه کړې ځان نه جوړه کړې او امام ترمذی رحم الله را امداد چې په سکتاتو کې به امام پسې سورې فاتحه وي او بل قاعده دا ده چې اصل په نصوصو کې اعمال دی اهمال نه دی اعمال من عمل کول دی په نصوصو محمل نه دی پرې خودل چې ته محمل پرې دا ټول حدیث غرضه بس نه حدیث ما غرضه بلکې دی حدیث باندې عمل پکار دی عبد الحی لکنوی رحمت الله علیه حنفی عالم تیر شوی دی مشهور ډیر ځایونو کې علی حدیث باندې ردونه هم کړی دي خو په خپل لیکي په دې مسله کې تحقیق نه پس دا ثابت ده چې منع د قرات خلف الامام باندې صحیح دلایل نشته دي د دلایل نشته چې د امام پسې فاتحه ویلو نه پکې منع راغلی وي دیو جنا ک سری مونږ دې ک جهري دې دا ویل پکار دي سورې فاتحه امام پسې ویل پکار دي ځکه بغیر دینه مونږ نه کېږي او دا مسله ده خلک په مناظرې کې بے ځای اړه دا د مناظرې خبره نه ده تحقیق وکړه په مسله کې بس زه د عناد پرېږده تحقیق وکړه په خپله به ته حق ته ورسېږي الله رب العالمین به دې حق ته ورسوي دې وجه نه موږ دا وایو چې زموږ په فاتحه اعتراض کوي موږ وایو نبي راته وایي فاتحه وایه بغیر دې نه مونځ نه کوي موږ د پیغمبر په حدیث عمل کوو وایو موږ ته خو یې چې ته د قرآن خلاف کوې وایي دا قرآن لوستلی کېږي وکې دې خاموش او په خپله قرآن لوستلی کېږي او مانځله راشي او ته ما ته فاتحه مو ته پښتو وې فاتحه ما ته وې نبی وایه نبی راته وایه ځکه وایم کنه د نبی د وجنه تا ته چا ویل په پښتو کې نیت راغلی دا نیت په جبه ویل خو نه په قرآن کې شته نه په حدیث کې شته نه صحابه ویلې نه ائمه اربعه ویلې دا بدعت دی صفا صریح احناف علماء لیکي دا بدعت عجیبه ده زما سورې فاتحه دا لکه د قرآن خلاف ده
او ستا نیت مې کړی د خلاصه 4 رکعاته فرض مونږ کوم په دې حاضر امام پسې په دې حاضر وخت ماسپښین کې او مخ مې د کعبه شریفي په لوري کو الله اکبر ستا د پړپړه د پښتو خو د دې آیت خلاف نه ده کنه چې فاستمعوا له وانصتوا قران هغه وي ته لګي مخ مې د کعبه شریفي په تب کې پښتو وي خبره پوهیږي کنه پوهیږي لږ سوچ پکې وکړي نو زما فاتحه جرم او ستا نیت مې د کعبه شریفي په لوري کو او نیت مې کو د اخلاص او په دې حاضر امام پسې جایز دا د قران خلاف نه دی زما فاتحه ول خلاف دی د قران عجیب خبره ناشنا منطق ته جوړ کړی دی عجیب فلسفه دی د مولوی سي دغه رنګه د لراشه چې تاسو کله دا ختم د قران له طلبه بوزي بوزي دوی کنه بوزي مدرسونه شلو دیرش طالبان روان کړي دا طالبم قران یو بلې مو او یو بل ته وګ دی ها یو بل ته وګ نګدي او دې قائل چې کیږي دا ختم ټول شروع دي الته خو دې دا ونه ویلې الکه فاستمعوا له وانصتوا یو وای دا نور د وګ کې دی دا دیرش پاری به یو کس وای کله دې عمل کړی الته خو چېو نه وخت کیږي نه بیا ډېر ټیم لګي دیرش پاری چې یو کس وای بیا الته مټی دا الوا دا چرګان مرګان په پاخي سغوخي مخي وای او سو پیسې و نقد ملاویږي نوی لوټونه الته به خیر دې کته قران ته وګ نګدي د پیسو د پاره او دا ختمونه خوشتم نه په حدیث کې ستا چې کوم شی نه په قران کې شته نه په حدیث کې جایز دی او زما چې په حدیث کې نبی راته ویل ناجایز شو عجیب خبره او عجیب خبره ده په دې دغه کې چې کوم دی په دې حلقه د درس کې چې طلبه ناست دي سره بس کې بیا حلقه درس کې طلبه ناست کنه او یو استاد سبق وي او هر یو کس خپل قران اړای لګي الته بس کې الته مرتبه وای کنه چې لکه یو کس وای دا نور د وګ کې دی ځکه وای دا قرئ القرآن قرآن لوستل کېږي بل څه نه لوستل کېږي هلته مرتبه ادا وایه نه هسې بهانې ځان لګورئ تاسو صرف د دې وجه نه چې زموږ مذهب او مسلک کې نشته بس دا نه چې ګینې الله او رسول ویلي دي ډېرو خلکو باندې دا خبره غټه خبره باعث شوې ده چې نه 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 زموږ مذهب دا دی مذهب ګوره راټینګ کړئ نبي علیه السلام حدیث به خپل کار کوي نعوذ بالله صفای نه وي خو مطلب هم دقه دی چې حدیث به خپل کار کوي خو بس دا مذهب راټینګول غواړي بله دا د موږ اخري خبره کوم ته یو حنفي عالم له ورشه او ورته ووایه چې ما سورة فاتحه امام پسې ویله مونځ مې کېږي که نه کېږي یو عالم هم چې د الله نه یېرېږي تعالی دا فتوه نشي درکولی چې ستا مونځ ونه شو وایي کېږي بس ودې ویله خو کېږي او چې ته بل طرف ته د امت دی دومره لوی امت علماو ته خپل مونځ پیش کوي ما فاتحه نه ده ویلی تا ته نه کېږي پیغمبر وایي نه کېږي بیا څه کوې چې قیامت په ورځ درته الله ووایي چې ستا مونځ ماړو قبول کړی نه دی ستا مونځ خو نه دی شوی تا ولې نه ویله فاتحه بیا به څه کوې او که مونږ ته وایي ولې دې ویله مونږ به د الله نبي راته ویلي مونږ قرآن ته غوږ میښی او خاموشه مو انصتو باندې مې الله مونږ عمل کړی دی او چونکې ستا د نبي صلی الله علیه وسلم په حدیث کې راغلي په زړه کې مې ویلې د فاتحه د دې وجې نه لږ انصاف د ځان سره پکار دی اوږده مسله د علماو پې غټ غټ کتابونه لیکلي دي او هسې د ضد د وجې نه دا خلک په دې مناظرې کوي دا مناظرو خبرې نه دي د انصاف او تحقیق خبره ده ان الذين يقيننا كسان عند ربك چستا د رب سره نږدې ملائک دي دلته د ملائکو صفت الله ذکر کوي وس واذكر ربك او یادوي خپل رب نور دو آداب او یاد ک خپل رب نبی دان احمد فی نفسک په خپل زړه کې تضرعا فعاجزي وخيفه او په ير سره فعاجزي او په ير الله یادوا دون الجهر ودون الجهر او خطه د جهري وینانا من القول د وینانا ودون الجهر من القول من الجهري وینا مکو چغه موا سمانا ک فاتحه وینو په زړه کې وایا کنه جهر په مکو کنه چې امام پسې وي او عام اسکارم چې کې نه الله نه پاجزي سره اسکار کو وخيفه په ير باندې اسکار کو الله نه یریګا او دون الجهر من القول او خطه د جهري وینانا بالغدو ولا صال سبايو بيغاي ولا تكن من الغافلين او مکیګه د غافلیننا دا لسم ادب چې غافلین نه مکیګه نو ان الذين سروس د ملائکه تذکرہ دا غیدری صفات ان الذين يقيننا ملائکه عند ربك چستا در رب سره نږدې دي لا يستكبرون اغيلوینك عن عبادته د بندګۍ د الله نه او بل دا ويسبحونه پاکي وي د الله تعالی وله يسجدون وغي الله رب العالمین ته سجده کوي نګوره دا لا يستكبرون دا صفت القلب ده چې په زړه کې د عاجزي الله رب العالمین لوی مکوا او دغه رنګ الله ته عاجزي کوا تسبیح صفت د جبه ده او سجده صفت الجوارح په اندامونو باندې الله رب العالمین ته سجده لګول بس سبحان الله